ها دینه مخکې خو ان شاء الله امید ساتم چې هر څه کلیر شي او تاسو ته مطلب څه مسله نه وي. ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې مونږ کله کورس سٹارټ کوو که نه، او لومړی کلاس و دا زموږ اخرنی کلاس دی. هغې کې مې درته یو خبره کړې وه او هغه خبره درته زه بیا هم ریپیټ کوم. ما تاسو ته ویلي وو که نه چې یاره دې کورس کې چې دی زموږ ټارګېټ او زموږ ګول چې دی که نه هغه صرف چې دی هغه پروډکټ دی. چې کله تاسو سره وینینګ پروډکټ راشي که نه او تاسو کامیاب شئ. که زه تاسو ته ویم که نه چې دغه کورس که چېرته تاسو لاړ شئ که نه او بذات خود تاسو د دغه نه وکړئ دا کورس جیب بیزوس نه، صحیح ده، چې د امازون باني دی. تاسو که دا کورس د هغې نه مو کوئ او تاسو ته ریزلټ نه میلاوي، تاسو هغې سره 10 کاله تېر کړئ، 20 کاله تېر کړئ او تاسو ته د هغې نه بعد هم ریزلټ مطلب نه میلاوي، نو ستاسو دغه کورس چې دی داسې زه به تاسو ته داسې دا ټایم چې دی دا تاسو داسې فضیل ستاسو لپاره دی. ټیک ده که نه؟ خو که چېرته تاسو مطلب زه تاسو ته وایم چې یاره 2 غنټې تاسو دا کورس وکړو، تاسو ته بیخي آیډیا نشته د امازون باره کې او تاسو 2 غنټې دغه کورس وکړو او تاسو ته ریزلټ میلاو شي د هغې نه بعد، مطلب تاسو سره وینینګ پروډکټ راغی. د دې دا مطلب دی چې تاسو کامیاب شئ. بالکل تاسو چې دی خپل سټور هم رن کولی شي، تاسو مطلب کلاینټ هم کار کولی شي. مطلب دا دی زما د خبرې چې یاره په دې کې زموږ کار چې دی صرف او صرف پروډکټ سره دی. چې کله تاسو سره نن تاسو سره وینینګ پروډکټ راغلی بالکل تاسو چې دی همدا اوس نه تاسو خپل بزنس چې دی هغه سټارټ کولی شي. ټیک ده که نه؟ لکه مطلب دې کورس کې ما تاسو ته په سټارټ کې ویلي چې یاره په امازون کې چې دی 98% ما تاسو ته ویلي یا 95% چې یاره زموږ کار چې دی هغه پروډکټ سره دی. خو زه تاسو ته ویم چې یاره 99% کار چې دی هغه زموږ پروډکټ سره دی او د دې نه بعد چې دی که نه دا 1% دا بیا د امازون د اخوا دی په مطلب پیسې خو وغیره چې دي که نه هغه دي. چې کله تاسو سره وینینګ پروډکټ را پیدا شو نو تاسو چې دی هغه کامیاب شو دې بزنس کې. او زموږ هدف او زموږ ټارګېټ چې دی هغه دغه کې چې دی که نه دې کورس کې هغه صرف او صرف چې دی هغه پروډکټ سره دی. موږ به وینینګ پروډکټ پیدا کوو، موږ به وینینګ برانډ پیدا کوو، صحیح ده. نو امید ساتم ان شاء الله چې تاسو ته به څه نه څه آیډیا شوي وي چې موږ به وینینګ پروډکټ د هغې خصوصیات او موږ به مطلب بیا هغه څنګه هنډ کوو، د هغې سورسینګ به موږ څنګه کوو، په دې هر څه باندې به تاسو پوه شوي وي. خو نن زه تاسو ته بیا هم یو څو خبرې دي هغه زه تاسو ته ریپیټ کوم چې انشاءالله مخکې بیا تاسو ته اسانتیا وي، بیا درته مسله نه وي. ټیک ده؟ لومبۍ ما تاسو ته ویلي وو که نه چې موږ به وینینګ پروډکټ چې دی هغه موږ څنګه فایل کوو. خو تاسو ته پته ده هغې کې ډېر زیات میتډز وو، مطلب څه ورکې داسې وو که نه چې هغه ریکمنډډ نه وو. ما تاسو ته ویلي چې یاره دا به سکیپ کوئ، صرف دومره دی که نه چې تاسو ته پته ولګي چې یاره په امازون باندې کار څنګه کوو. موږ به پروډکټ چې دی هغه به موږ څنګه فایند آوټ کوو. اوس دې کې بیا څه داسې میتډز دي چې په هغې باندې مطلب تاسو خپل ټایم مه ویسټ، هغه دومره ښه ریزلټ د هغې نشته. ټیک ده؟ نو په ریکمنډډ کې ما تاسو ته ویلي چې یو میتډ دی هغه سپاینګ میتډ دی او بل دی د کیورډز په تھرو باندې، صحیح ده. فار ایگزامپل تاسو ځان سره ډیټا په شیټ کې اډ کړئ، څه د کیورډز په تھرو باندې او څه د سپاینګ میتډ په تھرو باندې. تاسو په دې باندې اوس مطمئن یې چې یاره دغه ډیټا چې ده دا چې دا په هغې باندې تاسو ریسرچ کړی چې یاره دا یو وینینګ ډیټا، صحیح شو، په دې کې موږ ته ریزلټ میلاوېدلی، صحیح شو. تاسو ځان سره ډیټا مینیج کړئ. اوس چې کله موږ سپلایر سره کانټیکټ کوو نو د دې هم خپله طریقه ده، ټیک ده. داسې نه ده چې یاره مطلب تاسو بس یا کال سټارټ کړئ او یا مطلب تاسو ایمیل سټارټ کړئ، داسې نه ده، صحیح ده. د دې خپله طریقه ده، خپل ټایم دی، په هغې طریقې سره به تاسو کار کوئ. چې کله تاسو په یو صحیح ډایرکشن باندې په پراپر مطلب یو صحیح ټایم باندې تاسو سپلایر سره کانټیکټ وکړئ نو تاسو بیا ریزلټ مطلب ښه ریزلټ تاسو ته میلاوېدلی. داسې هم کېدلی شي که نه. ما تاسو ته ویلي چې یاره په دې کې یو وړه غلطي چې ده هغه ستاسو ټول محنت چې دی هغه هغې سره مطلب ضایع کېدلی شي، داسې به زه تاسو ته ویم. ټیک ته څنګه یو مطلب وړه غلطي لکه فار ایگزامپل تاسو ځان سره ښه مزېداره ډیټا تاسو ځان سره شیټ کې اډ کړئ، تاسو ځان سره مینیج. اوس چې تاسو کانټیکټ کوئ سپلایر سره نو ستاسو ټایم چې دی هغه ټیک نه دی نو بیا هم تاسو ته ریزلټ نشي میلاولی. نو زه تاسو ته وایم چې یاره دا غلطي دا وړه غلطي دا به تاسو بالکل نه کوئ. تاسو به څه کوئ چې کله تاسو سپلایر سره کانټیکټ کوئ نو تاسو به داسې کوئ که نه چې ځان سره په موبایل کې د یو ایس کلاک چې دی هغه ځان سره موبایل کې خامخا انسټال کړئ. پلی سټور کې هم تاسو ته میلاوېږي یا په کروم کې هم تاسو ټایپ کتلی شئ. تاسو به داسې کوئ که نه یا تاسو په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا ملیشیا کې یا په USA کې که نه په هر ځای کې
تاسو به کوشش کوئ چې تاسو داسې ټایم کې سپلایر سره کانټیکټ وکړئ چې هغه په لاین لکه د یو اس. زه به تاسو ته ووایم چې یاره د یو اس سپلایر چې کوم supplier دي، هغه تقریبا په 8 بجې باندې په لاین دی، د یو اس په ټایم باندې. نو تاسو به ټایم ته وګورئ، نو تاسو به کوشش کوئ چې په دې ټایم کې تاسو سپلایر سره کانټیکټ وکړئ. ٹھیک ده، نو تاسو ته به ښه ریزلټ ملاوي. تاسو به داسې وکړئ چې په دې ټایم کې به مطلب که ایمیل کوئ یا مطلب کال کوئ، خو اول به تاسو کوشش کوئ چې اول تاسو سپلایر ته ایمیل وکړئ. ایمیل هم ورته وکړو، چې کله تاسو ایمیل وکړو، زما واس کلیر دی تاسو ته؟ جی आवाज سر کلیر دی. ها لږ تیز هم کوي چې ډېر به ښه شي. आवाज مې سلو دی ټولو ته، اوس ټیک دی؟ یو منټ. ټیک ده جی ټیک ده. ها صحیح دی. ها تاسو به کوشش کوئ کنه چې کله سپلایر سره کانټیکټ کوئ نو چې د یو اس دا داسې ټایم وي چې په هغې کې سپلایر په لاین وي. د دې وجه دا ده کنه که اوس مطلب تاسو په داسې ټایم کې وکړئ لکه مطلب د پاکستان سهار ټایم یا د افغانستان سهار ټایم وي، او هلته چې دی هغه ټایم کې چې دی سپلایر آف لاین وي. اوس لکه فار ایگزامپل تم لګیا یې، تم سپلایر سره کانټیکټ کې ایمیل دې ورته وکړو، دغه شان د ستا په رنګې نور کسان دي، تا اوس وکړو صحیح ده، بیا نور کسان راغله هغوی مطلب په صحیح ټایم کې وکړو، هغوی په سهار کې وکړو، نو ستا ایمیل چې دی که نه هغه به لاندې ښکته لاړ شي. لکه تا اول کړی و که نه، د دې نه بعد د ستا د ایمیل نه بعد بل کس راغی هغې سپلایر سره ایمیل وکړو، نو ستا ایمیل چې دی هغه به ښکته لاړ شي او د هغه به په ټاپ باندې راشي. نو په دې طریقې سره تا ته بیا ریسپانس ډېر په مشکله سره ملاویږي. نو تاسو به کوشش کوئ چې په صحیح ټایم کې سپلایر سره کانټیکټ وکړئ. صحیح شو؟ یو دا طریقه شوه. د یو اس په ټایم باندې تاسو کوشش کوئ چې په 8 بجې باندې به تاسو په 8 بجې باندې د سپلایر سره کانټیکټ کوئ. یو بل دا دی که نه، د دې نه بعد که چېرته تاسو ما تاسو ته ویلي که نه، یو خو لکه فار ایگزامپل دا یو پروډکټ دی، ټیک ده، تاسو په دې باندې مطمئن یې بلکل چې یاره دا یو وینینګ پروډکټ دی او دا تاسو د یو سټور نه راغستی، مطلب داسې یو سیلر و چې هغه مطلب نیو سیلر و او د هغې د سټور نه تاسو دا پروډکټ چې دی دا تاسو راوچت کړو، په شیټ کې ایډ کړو. اوس تاسو د دې سپلایر سره کانټیکټ کوئ. تاسو چې دی د دې سپلایر ته ایمیل وکړو، ما تاسو ته ویلي چې یاره که تاسو ته چې کوم ډایرکشن ما درکړو، کومه طریقه ما ښودله، نو 80 دا چانس دی چې تاسو ته به انشاءالله ریزلټ ملاوي. ټیک ده، تاسو چې دی تاسو په دې باندې مطمئن یې چې یاره دا یو نیو سیلر و او د هغې نه م دا پروډکټ راوچت کړو، د هغې نه م دا برینډ راوچت کړو او تاسو دې ته ایمیل وکړو، صرف هم ایمیل وکړو. بل کس راپاڅېدو، هغه چې دی د دې سپلایر ته څه وکړو، هغې ته ایمیل هم وکړو او هغې ته یې کال هم وکړو. لکه ما تاسو ته ویلي چې کله تاسو ایمیل وکړو نو ستاسو 80% دا چانس دی چې تاسو ته به ریزلټ ملاویږي. خو که بل کس ورسره کال هم وکړو نو بیا زه تاسو ته وایم چې یاره 95% دا چانس دی چې هغې ته به خامخا ریزلټ ملاویږي. نو مطلب ستاسو د کوم ریزلټ چې کوم چانسز دي هغه به نور هم زیاتېږي کال سره. نو تاسو کوشش کوئ چې ایمیل سره تاسو کال هم سپارئ سپلایر ته، او هغې کې څه راکټ ساینس نشته، نو هغې مطلب داسې ضروري ده چې یاره ستاسو انګلیش چې دی هغه دې خامخا هغه سټرونګ صحیح ده. د چا هم انګلیش مطلب نه زما انګلیش چې دا مطلب داسې نه کنه ډېر مطلب سټرونګ ده. بس دا چې ده کنه چې کله ته سپلایر سره کانټیکټ کوې یو څو تپوسونه دي، یو څو خبرې دي چې هغه به ستا مطلب وواوري. سپلایر تا سره اضافي خبرې نه کوي، هغه تا ته څه وایي، هغه ستا نه د کمپنۍ باره کې معلومات کوي. صحیح شو؟ ستا د نیم باره کې ستا نه تپوس کوي کنه، مطلب د نیم باره کې دغه رنګې ویب سایټ باره کې به تا نه تپوس کوي. چې کله تا نه دا معلومات وغوښتل، صحیح شو، دا ډاکومنټس چې ستا نه وغوښتل، دا ډیټیلز، نو د دې نه مطلب دی چې دغه سپلایر چې دی دا تا ته اپروول درکوي، او هر یو سپلایر سره چې ته کانټیکټ وکړي او نو هغه به تا نه دا ډیټیلز وغواړي خامخا. نو د دې نه بلکل په دې باندې مطلب مه یارېږئ چې یاره تاسو به سپلایر سره کانټیکټ وکړئ او مطلب ستاسو انګلیش چې دی هغه سټرونګ نه دی. بلکل دا خبره بلکل غلطه ده. نه ما تاسو ته یو خبره مخکې هم کړې وه، نه د سپلایر دې سره کار دی چې یاره تاسو خپل نوم چې دی هغه چینج کړئ، لکه مطلب تاسو یا جون یا هولډر وغیره داسې نوم کړي، هغې سره د سپلایر کار نشته. هغه ستا نه خپل چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه ستا نه غواړي، چې کله هغه پوره کېدل، فولفل کېدل، نو دغه سپلایر چې دی بیا تا ته مطلب اپروول درکوي او تا سره مخکې ځي. د هغې دې سره کار نشته چې یاره یا ته مسلمان یې یا دې ته غیر مسلم یې، بلکل دې سره کار نشته. د هغې خپل ریکوایرمنټ سره کار دی، چې کله هغه تا سره فولفل کېدل نو دغه سپلایر چې دی بیا تا ته مطلب بیا تا سره مخکې ځي. ټیک ده، دا خبره غلطه ده. ډېر کسان داسې وایي چې یاره
ستا نوم چې دی هغه به خامخا داسې مطلب انګلیش نیم وي که نه د انګریزانو رنګې نیم به وي. دا خبره غلطه. تاسو دې همدغه احمد محمد که کوم خپل نوم دی ستاسو بلکل په دې باندې تاسو سپلایر سره کانټیکټ وکړئ خو چې د هغې کوم ریکوایرمنټس دي چې هغه تاسو سره فلفل کېږي. ټیک ده که نه؟ نو ما تاسو ته ویلي چې یاره تاسو چې کار کوئ کله زه تاسو ته یو څو میتډس ښیم ریکمنډ دي چې زه پرې خپله کار کوم. یو تاسو په کیورډز باندې ډېر زیات فوکس کوئ او یو چې دی په سپاینګ میتډ. انشاءالله زه تاسو ته په ګارنټۍ سره وایم او په چینې سره وایم په یو میاشت کې به تاسو ته رزلټ ملوي. په یو کورس کې څوک تاسو ته دا خبره نه کوي چې یاره ګارنټي څوک چاته نه ورکوي. ما خپله چې دی ډېر زیات ټایم تېر کړی دی ما ته رزلټ نه ولید. تاسو ټول چې یو کال نه زیات ما کانټیکټ کړی صرف سپلایر سره ما ته رزلټ نه ولید. د هغې مین وجه دا وه چې مطلب موږ ته چا داسې صحیح ډایرکشن نه وي. صحیح ده. موږ ډېر زیات زه به درته ووایم چې یاره یو قسم مایوسي را باندې راغلې وه چې دا څنګه رزلټ نه ملایي. په ټایم به مو ورکوو او موږ به رزلټ نه ملایي. خو زه تاسو ته انشاءالله دا خبره کوم بیا هم زه تاسو ته دا ګارنټي ورکوم ټایم ورکوئ کنسسټنسي سره ډیلي. مطلب داسې نه چې تاسو یو ورځ کار کوئ او مطلب بیا دوه ورځې کوئ. د دې طریقې سره تاسو کار کوئ نو بیا رزلټ ډېر زیات مشکل وي. که چېرته تاسو کنسسټنسي سره کار کوئ ما ته دا پته را چې یاره تاسو مخصوصه وي ستاسو د کارونه وي سر مجبور چې هغوی مسافر وي هر یو کس د مصروفیت زیات کوشش کوئ 2 ګنټې کار کوئ 1 ګنټه کار کوئ خو ډیلي کوئ تاسو به انشاءالله رزلټ ملایي. یو به داسې کوئ که نه چې ځان سره به ډیټا په شیټ کې ایډ کړئ. ټیک ده. اوس خو تاسو ته څه ناڅه آیډیا اوس انشاءالله چې ډیټا به څنګه مینیج کوئ. په شیټ کې به ځان سره ډیټا ایډ کړئ کم از کم 1000 پروډکټ صحیح شو 1000 برانډ یا مطلب 200 دا به ځان سره په شیټ کې ایډ کړئ. دا ستاسو چې دی انشاءالله ټاسک دی. د دې نه بعد هر یو کس چې دی کم از کم چې د 500 نه کم نه وي. خیر زه به ډېر ټایم بعد ګورم او دې باندې دومره ټایم نه لګي. اوس تاسو ته پته ولګېږي څه د کیورډز په ترو باندې او څه د سپاینګ میتډ باندې ځان سره به کم از کم 500 کوم. بیا به د هغې نه بعد که چېرته چا سره خپله LLC وي ډیټیل به سره وي خو ټیک ده که نه زه ورته خپل ډیټیل خپل پرس هغې باندې به سپلایر سره کانټیکټ کوو پروفیشنل ایمیل چې دی او بیا ځان ته پرسیز کړي د هغې نه بعد چې کله تاسو سره ډیټا راغله نو ډیلي به کم از کم بیا انشاءالله اب درته بیا بیل ټاسک کم از کم چې تاسو زما आवाज کلیر نه دی. یو منټ ټولو ته کلیر نه دی. کلیر ده ټولو ته کلیر دی. आवाज کلیر دی. اوس کلیر ده بخیر مخکې نو سر دا اوس کلیر دی او کلاس دوران کې کله لږ هغه کېږي. ډېره مسله کوي. تاسو زما په خبرو باندې پوهېږئ. جی سر پوهېږو بس جاري ساته ځان ته به نږدې کوو بس. زه ټیک یم انشاءالله. سکرین شیر دی که نه صحیح دی. نو کار چې دی انشاءالله دا زموږ اخرنی لاست کلاس دی که نه نو کوشش کوئ چې انشاءالله کنسسټنسي سره کار وکړئ. ما ته پته ده مصروفیات ستاسو ښه زیات دي. هر یو کس چې دی نن سبا ډېر زیات مصروف دی. ټیک دی. څوک هم مطلب فری نه وي خو ټایم به دې ته ورکوئ خامخا. که چېرته تاسو وایئ چې یاره رزلټ تاسو ته میلاو شي نو بیا چې دی دې ته به خامخا لازما ټایم ورکوئ. لږ ټایم ورکوئ خو خامخا دا به تاسو کوئ. ټیک ده که نه. نو ما تاسو ویل چې یاره سپلایر سره به تاسو څنګه کانټیکټ کوئ او په کوم ټایم کې انشاءالله دا ستاسو څه ناڅه کلیر شوي وي. کوشش کوئ چې یاره تاسو ایمیل هم کوئ او تاسو کال هم کوئ سپلایر ته نو رزلټ به ستاسو انشاءالله تاسو ته به ډېر زر میلاو شي. ټیک ده. سر جی زما یو کوېسچن دی. وکړه. سر جی یو خو چې کوم دا سپای میتھډ وي یا کیورډز مطلب دا چې کوم د امیزون کې به کیورډز باندې پروډکټ سرچ کوو. نه کیورډز ما تاسو ته ویلي ګوګل میپ کې سرچ کوئ. په امازون کې کولی شئ تاسو کیورډز که تاسو په امازون باندې کوئ که نه او یا په مطلب په دغه باندې ما تاسو ته ویلي که نه په ګوګل میپ کې خو په ګوګل میپ کې کوئ تاسو. ټیک ده. په هغې کې صحیح ده. ګوګل میپ په ترو باندې کوئ. سر جی نو اوس کوېسچن دا دی چې
اول مونږ د سپلایر سره کانټیکټ وکړو او هغوی چې کوم شیټ راکړي هغې کې هانټینګ وکړو اول د پروډکټ هانټینګ وکړو بیا وروسته کانټیکټ وکړو دواړه بیسټ دي صحیح ده په دواړو کې تاسو ته رزلټ ملاوېدلی شي ټیک ده که نه تاسو داسې کوئ که نه جی داسې سر طریقې سره کوئ کار ما تاسو ته ویلي په یو ډایرکشن باندې به نه ځئ ټیک ده تاسو به داسې کوئ که نه یونیک کار وکړئ اوس لکه مطلب تاسو ځان ته یو ټایم سیټ کړئ داسې یاره مطلب زه به 2 ورځې به زه داسې کار کوم چې یاره کومه ډیټا ده په سپاینګ میتھډ باندې ما فایند اوټ کړې ده د دې سپلایر سره به زه کانټیکټ کوم یا مطلب 2 ورځې داسې کار کوو چې یاره زه به کیورډز په تھرو چې ما سره کوم سپلایر دي زه به هغې سره کوم تاسو به داسې کوئ داسې یو طریقې سره کار کوم جی سر بیسټ بالکل صحیح ده انشاءالله انشاءالله سر جی تاسو چې کوم 500 پروډکټ یادوي دا به یو هفته کې برابر وو که نه څنګه نه تاسو داسې وکړئ که نه چې څومره ټایم کې تاسو راکولی شئ تاسو ماته ووایئ زه 500 وایي پروډکټ سر به چې څومره د ټایم مجموع وغیره تاسو ووایئ ماته یو میاشت کې صحیح ده سر 500 دا خو بیا 500 خو په یو میاشت کې زه خو په یو میاشت کې خو 1000 هم پایل کېږي که څنګه شل مونږ ته لږه ورځې ګرانه مست ده سر جی په یو میاشت کې به وکړئ 2 هفتو کې انشاءالله جی 500 او ابو وکړو جی لکه تاسو 2 هلته وایئ هفتو که کې نه 500 بس تاسو وایئ که نه چې یاره موږ ته رزلټ انشاءالله زر رزلټ راشي بیا به داسې کوو چې دا ماته خامخا لازمه ده ان شاء الله ټول چا ته خو څه مسله نشته ټول یو میاشت کې ټیک دي زه یو کس ته تپوس کوم عدنان خان جی ما ته څه مشکل نه ده نشته که 2 هفتو کې وي نو انشاءالله څه مشکل نه وي یو شپه 2 شپه شوګیره به ورته وکړو دا څه خبره تره ده ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم که نه چې چا څومره زر فایند اوټ کړل 500 ډالر صحیح ده 500 جی به د هغې نه بعد به هغه کار هم سټارټ هغه به ایمیل سټارټ کړي خو که چا نو دغه کړي نو هغه به تر مطلب سپلایر سره کانټیکټ نه کړي تر هغې پورې به یې نه کړي چې تر څو هغې مطلب دا نه وي پوره کړي جی صحیح دا طریقه ده بس اوس تاسو خپله خوښه او سر جی دا صحیح 500 پروډکټ چې کوم دي د دې په کومه طریقه باندې ډول هم غاس پای میتھډ وګو کنه په هغه طریقه باندې د 500 دا پروډکټ وکړه 30 تاسو کوم پروډکټ یاد کړو کوشش نو وکړئ په هغه طریقه باندې دي کنه په کومه طریقه دي داسې وکړئ که نه چې په دې کې جی به داسې تاسو وکړئ که نه چې 300 پروډکټس نه دي 300 یو نه 300 یا داسې وکړئ که نه چې دا 1500 پروډکټس دي دا ټول په سپاینګ میتھډ جی کېږي دا اسانه دي تاسو چې یو پروډکټ تاسو دغه شو که نه تاسو مطلب فایند اوټ کړو یو پروډکټ او تاسو په هغې باندې مطلب تاسو مطمئن وئ چې یاره دغه پروډکټ چې دی دا وینینګ پروډکټ تاسو په هغې کې بیا سپاینګ وکړئ که نه نو په هغې کې تاسو ته بلا شي پروډکټ پیدا کېږي او هغې کې مطلب بیا ټایم هم نه لګي لکه اوس دا یو پروډکټ دی دا ته په دې باندې بالکل شیور یې چې یاره دا پروډکټ چې دی دا وینینګ پروډکټ بیا ته په دې کې سپاینګ وکړه دغه رنګې بیا مخکې په دې کې ځه نو تا ته ډېر مطلب ته په یو ګنټه کې په سلګونو پروډکټس چې دغه فایند اوټ کولی دا دومره سخت کار نه دی ټیک ده که نه صحیح دی سر جی مسله نشته دی ما ته صرف دا مسله مې چې رسمه تاسو کوم بل دا خبر دا صرف پروډکټ پیدا کول دي کنه د دې برانډ یا سپلایر دا نمبر یا ایمیل دا خو نه دی پیدا کول صرف پروډکټ پیدا کول دي کنه ویني خبره دا ده که نه ته به د هغې پوره ډیټیل به ته ځان ته بیا چې ته کانټیکټ کړې نو بیا به څه څنګه کړې د هغې مطلب دا دغه دی که نه پروډکټ دی د هغې برانډ او د هغې ایمیل او د هغې فون نمبر دا به خامخا لازمي وي ٹھیک دی برانډ کنه صرف هول سیلر یا ډسټریبیوټر یا سپلایر برانډ د دې نه بعد به بیا موږ سپلایر صحیح دی ټیک ده نو سر داسې شټ دی هر نفر جوړ کړي چې هغې کې مقصد اوس برنډ او کیورډز او دا شټ تر واخلي په بل پسې دې واچوي مخ ته مقصد دا کې هغه ایمیل او د فون نمبر او د سایټ سیده د همالته ورسره وي چې هغې شیټ د هغه پروډکټ شټ سره هغه کوم چې مقصد د وینینګ پروډکټ یې سره واچوي داسې مقصد یو 2-3 خانې نورې پرې ونیسي همالته دومره زه یم که نه چې څومره تاسو زیات محنت وکړو که نه
نو هغومره به تاسو ته ښه رزلټ ملاوي دومره صحیح ده خو دې به د هر پروډکټ هغه کوم هغه ست ویب سایټ ده یا کوم هغه ست سپلایر ډسټریبیوټر هغه به ورسره وي هلته. زه داسې وایم که نه چې تاسو پوره د یو پروډکټ چې دی د هغې پوره ډیټیلز لرئ خو زما په خوښه باندې خو تاسو نه کوئ کار زه یم چېرې تاسو د هر یو برانډ چې دی که نه برانډ هم ایډ کړو زه یم چې تاسو د هغې ډیټیل ایډ کړو بیا مو سره د هغې مطلب یو سپلایر یا د هغې مطلب یو ډسټریبیوټر هغه مو سره تاسو په شیټ کې ایډ کړو نو تاسو به یو میاشت ګوره ډېر غټ ټایم دی او 500 پروډکټس چې دي دا هېڅ څه نه دي په یو میاشت کې به زرګونه پروډکټس دي او د دې نه بعد به تاسو کار هم سټارټ کړئ زه به درته انشاءالله ډیټیلز هر څه به زه درکړم مطلب چا سره LLC نه وي که نه زه به درته خپل پرسنل ډیټیلز ورکړم په هغې باندې به کار سټارټ خو زه یم چېرې موږ کار سټارټ کړو پریکټیکل سرجي دغسې مسله نشته دی خو مسله دا چې اوس د پروډکټ چې موږ کله فایند کړو نو دا موږ په کومه طریقه شیټ ځان له خپل جوړ کړو که نه تاسو زموږ سره شیر کوئ په ګروپ کې داسې وکړئ په هماغه شیټ کې تاسو دغه کوئ په هماغه شیټ کې ایډ کړئ هغې سره نه صحیح ده کوم شیټ تاسو سره او کوم پروډکټ چې موږ پیله کلي وو که نه مطلب د هغې سره په هغه طریقه باندې هغه SN نمبر او دغه هغې سره ټول لاندې ورسره بیا لاندې ورسره بیا دغه برانډ او دغه د هغې ټول کانټیکټ نمبر او ډیټیل ټول هر څه دغه په هغه زوړ شیټ کې ورسره سیو کړو په هماغې کې دغه کې بس هغې سره لاندې مطلب ایډ کړئ صحیح دی صحیح ټیک ده بارت رو تاسو ته څه مطلب د کوم پروډکټ د کوم پروډکټ چې موږ ایډ کوو نو یو اگزامپل راته اوس راکړه نو ډېر به ښه شي انشاءالله چې کم طریقې سره به داسې برانډ د هغې سپلایر یا یو اگزامپل په بیا اخر کې کوئ که اوس کوئ زه درته ښیم فار ایگزامپل دا یو برانډ دی صحیح ده یو پروډکټ دی مونږ چې دی که نه مونږ د دې ډیټا ځان سره ایډ کوو شي صحیح ده زه به د دې دا برانډ کاپي کوم دلته دا به دلته پیپا به ورته ضروري وي پیپا ضروري ده پیپا در سره نه وي که نه خیر د یو من دپاره ځان ته پرچیز کړئ او که نه و ما تاسو ته ویلي چې یاره سیل سپرایټ په ترو باندې تاسو کولی شئ چې تاسو هغه هم دا څه ناڅه دا رګور ورته خیر که ستاسو هغه نه وي که نه سرجي خبره مې کوله وکړه هلو دا خبره مې دا کوله که نه چې موږ د SN نمبر راواخلو که نه د دې لپاره موږ یو بیل شیټ تیار کړو صحیح شو د هغې لپاره موږ یو بیل شیټ تیار کړو د SN نمبر راواخلو او چې دا سیلر سپریډ تر چې دا کم ځای دی که نه د بیسار نه دا بره دا سیلر لکه اوس دا بای باکس د سره دی صحیح شو که نه موږ دا دوه څیزونه ځان سره سیف کړو صحیح شو او بیا چې کله موږ دا SN نمبر راواخلو په دې باندې موږ یلو ټاک یو لګو که نه او دا بیا موږ وګورو چې ډېر د سره دا بای باکس نه وي دا بای باکس اپریټ کېږي نو به بیا موږ دا شیټ ځان سره سیف کولی شو دا به خبره خو زه کوی نه شم بس ووایه چې یاره مطلب دا خبره وکړه که نه سرجین دا تاسو سره دا سیلرو نه دا بر ده که نه دا اوس دا بای باکس د سره دی صحیح شو او دا SN نمبر دا دوه به مونږ ځان ته یو بیل شیټ کې واچو صحیح شو بعضې وخت کې په کار نه کوي هغه صحیح شو زه اوس پوه شوم ته بیا چې مونږ وروسته به چک کوو په دې باندې بیا مونږ د یلو ټاکې ولګو دا بیا مونږ هلته وګورو د دې ډیټا ځان سره سیف کړو دا طریقه صحیح ده او که بیسارې لږ ښکته پورته وي څه مشکل خو نه کوي نه بیسار خیر دومره چې دا دی که نه دا اوس ټیک دی لکه مطلب لږ ډېر فرق ورکوي وي نو څه مسله نه کوي که نه دلته ته ګوره د پروډکټ سیل ته هم ګوره دلته ته اوس وګوره داسې پروډکټس به وي که نه چې د هغې BSR به مطلب ډېر های وي مطلب داسې به وي که نه چې 80,000 به وي د هغې ټیک ده خو د هغې سیل چې دی هغه به ټیک وي ما تاسو ته ویلي چې د یو پروډکټ BSR چې دی هغه به څومره وي زیات نه زیات به څومره وي د یو پروډکټ BSR 40,000 پورې 40,000 خو لکه مطلب داسې ډېر زیات پروډکټس دا چې د هغې BSR ډېر زیات های وي او بیا هم د هغې سیل کوي نو بیا هم چې دی دا تاسو ځان سره مطلب دغه کولی شي ایډ کولی شي ټیک ده صحیح ده صحیح ده انشاءالله دې ته به پام کوم که نه او بله خبره ده چې کله کیپا وي نو بیا به خیر دی لږ ریسرچ کوو که نه وي نو بیا دا طریقه هم صحیح ده لکه اوس هسې کېناستې خو ونه شو که نه
او بعضې بالکل ما سره اکثر کیپا ډېره مسله جوړوي خبرې بس صحیح ده انشاءالله دې طریقې سره به تاسو کوئ صحیح ده صحیح ده اوس دا یو برانډ دی صحیح شو تاسو به ډیټا ځان سره څنګه ایډ کوئ شي ځینې پرو برانډ صحیح ده دا دې ویب سایټ به اوپن کړئ دا ویب سایټ دی دلته که چېرته تاسو وګورئ که نه زه همدا پروډکټس دي دې سره کنټیکټ اس په دې باندې کلیک کړئ اوس زه تاسو ته وایم چې د دې کوم ډیټیلز دي هغه تاسو ځان سره په شیټ کې ایډ کوئ د دې ایمیل دی دا صحیح شو دا فون نمبر دی دا به تاسو ځان سره ایډ کړئ دا مایک چې دی هغه میوټ کړئ ایس ان نمبر دی دا به ځان سره ایډ کړئ او بل به تاسو وکړئ د دې کیټګري به ځان سره ایډ کړئ دا کومه کیټګري ده دا وګورئ دا هیلث اینډ هاوس هولډ دا به ځان سره ایډ کړئ د دې دا فایده ده که نه چې کله تاسو دې سپلایر سره کنټیکټ وکړئ نو دوی اکثر تانه دا تپوس کوي چېرې یا ځان سره ایس ان او یا دا کیټګري که نه دې دا تپوس کوي چېرې زمونږ تاسو ته مطلب دا زمونږ دغه چې دی که نه ویب سایټ دا تاسو ته څنګه مطلب تاسو څنګه فایل کوئ دا تپوس درنه کوي یا تاسو ته وایي چېرې زمونږ کوم یو سپیسیفیک پروډکټ دی چې ته په هغې کې انټرسټ دی نو ته ورته کم از کم چې تا د دا ایس ان یاد وي یا تا د کیټګري یادوي نو ته ورته چې دا وي که نه نو بیا تا سره سپلایر مخکې ځي او چې تا ته دا پته نه وي نو بیا هغه وایي چېرې مطلب داسې یو سکیمر دی داسې یو مطلب ډوب دی نو دا خامخا لازما ځان سره ایډ کوئ په شیټ کې به څه ایډ کوئ فون نمبر ایمیل او دغه ایس ان نمبر او د هغې کیټګري دا ځان سره ایډ کړئ بس دغه دا ډیټیل ټیک ده که نه جی سر یعنی دا چې اوس کوم د دې پروډکټ برانډ دی دا جین پرو جین 3 او طریقې مخې ته او دا دی دا به دا به راواخلو نیو ټیب کې به سرچ کړو او دا به سرچ کې په کروم کې داسې دا خو ایزي دی داسې راوالئ دې ځینې جی ریکارډ سر او به دلته سرچ ټیک ده که نه جی سر دې طریقې اوس چې د دې مونږ سپلایر دغه کوو همدا دی که نه تاسو داسې وکړئ ګور دا دی دا څه وکړئ سر دا سکرین مونږ سره نیم شیر دی دا کیمرا ته لکه سایټ ته کامیاب ښکاره شي صحیح شو نو سر دا سکرین مونږ سره نیم شیر دی نیم نه ښکارېږي ټولو ته نیم شیر دی صحیح نه ښکاري فول موږ ته صحیح ده سر موږ ته صحیح صحیح ده دی ترجیح صحیح دی صحیح دی بس دې طریقې سره دا دی که نه ما څنګه سرچ کو جینې پرو جین سپلایرز اینډ یو ایس ای چې هر یو برانډ وي تاسو هغې نه وروسته لیکئ سپلایر یا ډسټریبیوټر نو بیا به تاسو ته مطلب دغه راځي د هغې سپلایر صحیح ده خو چې کوم ورکوټی برانډ وي د هغې سمال برانډ وي دغه جی دا سپلایرز کو مونږ په میپ کې ولا سرچ کو چې جین پرو سپلایرز په میپ کې جی په هغې کې هم کولی شو بالکل خو زه تاسو ته یو خبره کوم چې کوم سمال برانډ وي د هغې سپلایر اکثر ډېر زیات کم وي ټیک ده که نه د هغې کم وي جی چې کوم غټ برانډ وي د هغې سپلایر چې وي هغه زیات وي ټیک ده اوس دا دی که نه ګور دلته مونږ ته داسې خاص ریزلټ شو نه شو د دې نه مطلب دی چې دا برانډ چې دی دا سمال برانډ دی او دغه چې دی که نه اپروول هم تاسو ته سمال برانډ درکوي ټیک ده ها جی جی سر اوس دا طریقه شوه که نه دا خو د برانډ سره د کنټیکټ کولو طریقه ده اوس سر جی देखिए अक्सर ईमेल نه ملويږي هغه سره بیا څه په ایمیل نه یا ویب سایټ باندې ایمیل نه وي او ویب سایټ باندې حاجه هغه بیا ګوره هغې مختلف مطلب دا کېدلی شي ریزن یو خو داسې کېدلی شي که نه اکثر داسې سپلایر وي که نه چې هغوی خپل ایمیل نه وي شیر کړی ټیک ده هغې کې داسې وي چې ته ډایرکټ د دغه نه هم کنټیکټ کولی شي لکه دا دی که نه دا ایمیل وي هغې ایمیل په ویب سایټ باندې د هغې ایمیل نه وي نو ته ډایرکټ د ویب سایټ نه مطلب داسې ډایرکټ دې سره ته کنټیکټ کولی شي لکه دلته ته وګوره داسې به وي که نه जी जी बिल्कुल हम दगा मतलब दे जे दगा जिन डायरेक्ट कांटेक्ट को या कना به هغې سره ईमेल ډایرکټ به کاپی کو یا به ایمیل وي او یا به ته ډایرکټ کنټیکټ کولی شي چې کله اوس دا
بیا داسې کوئ که نه اوس دا کوم پروډکټ چې موږ ډیټا جمع کوو که نه نو د هغې موږ څه وکړو چې مطلب داسې پروډکټ پکې موږ ته راشي د چې د هغې هغې موږ څه ایمیل کوو نه وي چې د هغې ایمیل نه وي بیا داسې کوئ که نه تاسو د هغې چې د هغې ویب سایټ تاسو ته پته لګي چې د دې ایمیل نشته دا دی دا ویب سایټ به کاپي کړئ ځان سره او دا به ځان سره ورکړئ د ایمیل په ځای به تاسو هغه صحیح سر جي ټیک ده که نه نو د دې به دا مطلب وي که نه چې بیا تاسو کله کانټیکټ کوئ نو تاسو ته به دا پته لګي چې یاره دا داسې سپلایر دی داسې برانډ دی که نه چې د دې ایمیل نشته موږ به د دې د ویب سایټ نه دې سره کانټیکټ کوو ستاسو ذهن ته به دا راځي سر جي همدغه زړه طریقه ده بالکل هماغه زړه طریقه صحیح شو سر جي ښه ما تاسو ته ویلي که نه اوس به داسې وکړئ که نه لکه فار ایگزامپل تاسو یو برانډ سره کانټیکټ وکړو ټیک ده د برانډ نه تاسو اپروول واخیستو اوس داسې دغه نه د تاسو ته به اپروول میلاو شي تاسو ته به داسې مطلب داسې برانډ به وي هغې سره به 1000 پروډکټس وي په زرګونو پروډکټس وي ورسره خو تاسو به اوس دې کې دا ګورئ چې یاره دا پروډکټ چې دی د دې اپروول خو ماته میلاو شو خو چې دې کې زما لپاره پروفیټ شته او که نه دا معلومول دا ضروري دي داسې هم نه ده چې یاره صرف اپروول موږ به په هغې کې د ځان لپاره پروفیټ هم ګورو دا ټول دا ریسرچ به تاسو خامخا کوئ دا انالیسس دا به تاسو لازما کوئ لکه مطلب تاسو به یو سپلایر دا اول به تاسو دا معلوموي چې دا سپلایر چې دی دا اتنټیک دی او که نه د هغې نه بعد چې کله تاسو ته اپروول میلاو شي کوم پروډکټس دی وینینګ پروډکټس دی د هغې نه بعد به تاسو په هغې کې د ځان لپاره پروفیټ ګورئ نو پروفیټ به موږ څنګه معلوموو د هغې لپاره دا طریقه ده که نه صبر وکړه چې ما سره دا ټایم یو منټ پاتې دی بیا زه شیر کوم تاسو سره ټیک ده صحیح دی سکرین شیر دی که نه جی سر شیر آواز ده نه راځي आवाज مې صحیح نه دی आवाज کلیر نه دی اوس کلیر شو اوس به موږ داسې کوو که نه چې یاره تاسو ته اپروول هم میلاو شو تاسو ته پروډکټس سپلایر د سره شیټ هم شیر کو ټیک ده اوس به تاسو په هغې کې د ځان لپاره وینینګ پروډکټ ګورئ داسې هم نه ده چې یاره مطلب صرف اپروول دی تاسو ته به داسې 1000 اپروولز میلاو شي داسې خو په هغې کې به ستاسو لپاره وینینګ پروډکټ نه وي تاسو به هغې کې بیا د هغې نه بعد به تاسو څه کوئ بل سټپ کې به تاسو داسې کوئ چې هغې کې به وینینګ پروډکټ ګورئ او د هغې څه طریقه ده تاسو به داسې وکړئ تاسو ته به سپلایر شیټ درکړي چې کله تاسو سپلایر سره کانټیکټ وکړئ یا به هغه تاسو سره خپل شیټ شیر کوي او یا به د هغه خپل ویب سایټ دی تاسو چې کله په هغې نه مطلب هغې سره دغه شي لاګ ان شئ مطلب هغې سره اکاونټ اوپن کړئ نو په د هغې په ویب سایټ به تاسو ته د هغې پروډکټس دغه ډیټیلز شو شي د هغې مطلب یا ایس ام یا یو ټي سی کوډز دا ټول هر څه به تاسو ته شو شي او د کوم هول سیل پرایس دی هغه به تاسو ته شو شي هلته نو تاسو به څه کوئ بیا به تاسو په هغې کې 1 by 1 تاسو به هغه چیک کوئ او په هغې کې به د ځان لپاره وینینګ پروډکټ کوئ نو د هغې څه طریقه ده لکه فار ایگزامپل دغه برانډ دی دې تاسو ته اپروول درکړو ټیک ده تاسو وکتو چې بالکل دا پروډکټ چې دی دا زموږ لپاره زموږ د کرایټیریا مطابق دی خو اوس به موږ د دې دا پرایس ګورو چې یاره په دې کې به زموږ لپاره پروفیټ وي مو که نه صحیح ده د دې سیل هم ښه دی او ښه زبردست پروډکټ دی خو په دې کې زموږ لپاره پروفیټ شته او که نه نو د دې دا طریقه ده چې تاسو ته به سپلایر شیټ درکړی په هغې کې به یا ایس ان نمبر وي او یا په هغې کې یو پی سی کوډ وي
نو تاسو به هغه کاپي کوئ. لکه فار ایگزامپل دا یو پی سي کوډ دی ایس ان نمبر دی صحیح شو. دا به زه کاپي کوم او دلته دی موږ سره اف بی اے ریونیو کیلکولیټر دا موږ اوپن کړو. کنټینیو ایز ا ګیس په دې باندې وکړئ. اوس به دلته تاسو څه وکړئ؟ دلته به تاسو یا یو پی سي کوډ ٹھیک ده یا به یو پی سي کوډ که چېرته په شیټ کې یو پی سي کوډ وي هغه تاسو دغه کوئ یا ایس ان نمبر خو ایس ان نمبر چې دی هغه بیس تاسو به هغه دلته سرچ کړئ. نو دلته هغې ځینې ما ایس ان نمبر کاپي کړی دی دا به زه دلته پیسټ کړم او دا به زه سرچ صحیح شو. اوس چې دی په امازون کې چې دی د دې پرایس چې دی هغه څه دی $38 دی. مونږ به څه وکړو مونږ ته به هغې بل پرایس راکړی وي چې هغې ته ویلی شي هول سیل پرایس هغه به د دې نه کم وي. لکه فار ایگزامپل مونږ ته چې دی دې سپلایر چې دی دغه پروډکټ دلته په 38 باندې خرڅېږي او هغې مونږ ته راکړی دی په 18 باندې. نو تاسو دلته هم پرایس لګولی شئ او دلته هم لګولی شئ. صحیح شو. دلته به زه ولګوم فار ایگزامپل مونږ ته دا په 18 باندې میلاو شو او دلته پرې خامخا تاسو دا $1 چې دی دا به تاسو خامخا لګوئ. ټیک ده. نو دلته که چېرته تاسو وګورئ نیټ پروفیټ دې کې څومره دی $6. مونږ ته په دې کې $6 چې دی هغه مونږ ته ګټه ده دا کېږي. صحیح څه پاتې کېږي او دې نیټ مارجن څومره دی پرسنټیج دی ته هغه چې دی 16 په دې طریقې سره. اوس که چېرته مونږ ته دا په څو میلاو شي لکه مطلب په 25 باندې مونږ ته میلاو شي نو دلته تاسو وګورئ مونږ ته په څومره تاوان دی لکه $0.5 دی کې مونږ ته لاس دی. په دې طریقې سره به تاسو دا معلوموئ. ډېر صحیح شو کیلکولیشن. دا خامخا دا لازماً ضروري دی. داسې ډېر سپلایرو چې مونږ ته مطلب مونږ په دې سپاینګ میتھډ باندې فایل کړي دي مونږ ته داسې جی دا کیلکولیشن مونږ ته صحیح نو راغلی نیټ لږ دغه بیا لږ وکړئ جی. ها کلیر دی اوس کلیر دی ټولو ته جی سر کلیر دی. بیا وکړئ. دې باندې خو پوه شئ چې یاره دا تاسو به سرچ کړئ دلته اف بی اے ریونیو کیلکولیټر صحیح شو. کلیر دی درته سکرین صحیح دی. سر او आवाज هم clear. غایب شوی دی جی. आवाज مو صحیح نه موتخو ټولو ته صحیح نه دی زما آواز او دا سکرین که صرف یو دی دې سکرین او غږ د دواړه اوازې دي موږ ته عبارت ورور تاسو ته کلیر دی آواز او سکرین او کلیر دی. زه بیا ورته وګورئ ټیک ده. ګوره تاسو به دلته سرچ کړئ اف بی اے ریونیو کیلکولیټر په دې باندې موږ خپل کیلکولیشن کوو. دا به اوپن کړئ چې کله تاسو ته سپلایر شیټ درکړي د هغې نه بعد به تاسو په دې باندې خپل کیلکولیشن کوئ. کنټینیو ایز ا ګیسټ. اوس چې کله تاسو ته شیټ میلاو شي د سپلایر نو په هغې کې به خامخا یا ایس ان نمبر وي او یا په هغې کې یو پی سي کوډ وي. د هغې په ترو باندې چې دی موږ خپل پروډکټ چې دی هغه موږ فایند کولی شو دلته. نو دلته به زه خپل دا ایس ان نمبر چې دی دا به زه سرچ کړم. اوس دا موږ ته وایي که نه چې دلته وګورئ آیټم پرایس په امازون کې چې دی د دې پرایس چې دی هغه $38 دی. نو موږ ته چې دی کوم پرایس میلاو شوی وي په شیټ کې هغه به هول سیل پرایس وي. دا ریټیل پرایس دی په امازون کې موږ ته چې میلاو شوی وي د سپلایر د سایډ نه د هغه به کم پرایس وي. لکه فار ایگزامپل موږ ته چې دی د سپلایر د سایډ نه دا پروډکټ چې دی ما تاسو ته وویل چې په 18 باندې میلاو شو دلته پې موږ $1 چې دی دا به خامخا د موږ لګو دلته. نو دې کې که چېرته موږ وګورو دې کې اوس موږ ته $6 دی. نو بالکل هغه پروډکټ چې دی زموږ د کرایټیریم مطابق دی او په دې کې پروفیټ هم شته. اوس که چېرته موږ ته د سپلایر د سایډ نه دا په $30 باندې میلاو شي
نو دلته تاسو وګورئ $5 چې دی په دې کې زموږ لپاره لوس دی. نو دا به تاسو خامخا لازما په دې باندې به دا کلکولیشن کوئ. ټیک شو که نه؟ د دې نه بعد صحیح شو. بیا د دې نه بعد چې دی تاسو به بیا د سپلایر نه انوینټري چې دی هغه پرچیز کولی شي. اوس دې کې بله خبره ده، ما تاسو ته ویل چې موږ به سټیپ بای سټیپ را روان یو. اوس به مطلب تاسو ته اپروول هم میلاو شو. ټیک ده، تاسو ته اپروول میلاو شو د سپلایر د سایډ نه. تاسو دا هم تاسو ته پته ولګېده چې یاره سپلایر هم چې دی ښه اتنټیک دی او پروډکټ چې دی هغه هم ښه ویننګ پروډکټ دی. خو هغې کې بله مسله داسې راځي که نه، اکثر د پیکینګ مسله راځي. لکه دا پروډکټ چې دی تاسو ته د سپلایر د سایډ نه دا پیک اپ 2 کې ملاویږي، لکه مطلب دوه پیک دي، او په امازون باندې دا په پیک اپ 1 کې ملاویږي. نو د دې لپاره به دا مونږ څه کوو؟ د دې لپاره بیا مونږ د دې پیکینګ کوو، 3PL ته به دا مونږ لیږو. صحیح شو چې هغه مونږ ته دا څه وکړي چې دا مونږ ته په 1 پیک کړي، په 2 پیک کې دی چې هغه مونږ ته دا 1 پیک کړي، لکه په امازون باندې چې څنګه سیل کېږي چې د هغې مطابق. یا که مطلب چېرته په امازون باندې د سپلایر د سایډ نه تاسو ته په 1 پیک کې ملاویږي او په امازون باندې په پیک اپ 2 کې ملاویږي، نو بیا مونږ دا 3PL ته ولیږو چې یاره دا زموږ پروډکټ دی او په دې باندې دا مونږ ته په 2 پیک اپ 2 کې کړه. صحیح شو. نو د هغې لپاره مونږ 3PL به مونږ څنګه پایو؟ تاسو به داسې وکړئ که نه، لومبۍ به تاسو داسې وکړئ چې ستاسو سپلایر مطلب تاسو د کوم سپلایر نه اپروول اخیستی، مطلب هغه په ټیکساس کې دی. نو تاسو کوشش کوئ چې دغه چې دی که نه 3PL چې دی هغه هم تاسو ته په ټیکساس کې میلاو شي. صحیح شو. یا فلوریډا کې اوس تاسو ته د یو برانډ نه اپروول میلاو شو، نو چې ستاسو 3PL چې دی هغه هم په فلوریډا کې، ځکه بیا په هغې باندې ډېر زیات چارجز راځي. نو چې مطلب ستا سپلایر چې دی هغه په دغه کې دی، په فلوریډا کې دی، او 3PL ته په دغه کې فاین کړي، په څه ورته وایي په ټیکساس کې. نو چې ته بیا د هغې ځینه د فلوریډا نه بیا ټیکساس ته ته دا کې که نه شپ کې، نو په هغې باندې بیا شپینګ چارجز چې دی هغه بیا ډېر زیات راځي. نو کوشش کوئ چې په کوم سټیټ کې ستا دغه وي که نه برانډ وي چې په هغې سټیټ کې ته د هغه وکړې، ستا 3PL هم په هغې کې وي. نو د هغې لپاره به تاسو داسې وکړئ که نه چې کله انشاءالله دغه شو، دا صرف زه تاسو ته یو طریقه ښیم، چې کله هم انشاءالله ستاسو 3PL ته ضرورت و نو بیا ما سره کانټیکټ وکړئ انشاءالله. تاسو به په دې طریقې سره ګوره ها تاسو داسې هم کولی شئ. Hip high. بیا داسې وکړئ تاسو یو داسې وکړئ تاسو Prep Center and USA. Prep Center and USA.
ګور دا ویب سایټ دی ټیک ده همدې سره تاسو چې خپل اکاونټ رجسټر کړئ د دې نه تاسو ته دا ټول ویژن چې دی هغه تاسو ته بیا شو کېږي یا داسې هم تاسو کولی شئ که نه ګور دا لیدل ته هم تاسو ته شو کېږي په دې طریقې سره تاسو کولی شئ یا تاسو داسې وکړئ که نه چې تاسو بیا ما سره ډایرکټ کانټیکټ وکړئ هغه پریپ سنټر چې هغې سره موږ خپله کار کوو بیا به انشاءالله په هغې باندې به تاسو بیا خپل کار وکړئ ټیک ده پریپ سنټر نو دا لازمن دی خامخا د پیکینګ دپاره چې دی پریپ سنټر ضروري دی یا پریپ سنټر چې دی تاسو داسې فایند کولی شئ ګوره د ټول نه ښه طریقه چې دی هغه دا دی ګوګل میپ به تاسو اوپن کړئ ګوره داسې به وکړئ د ټول نه بیسټ طریقه چې دی هغه دا دی ګوګل میپ تاسو به دا اوپن کړئ څنګه چې تاسو سپلایر فایند کول په دې طریقې سره تاسو پریپ سنټر هم فایند کولی شئ لکه فلوریډا چې کوم سټیټ وي ستاسو هغه تاسو سرچ کړئ اوس دا ټول دي ګوره داسې ون بای ون چک کوئ دا وګورئ دا په فلوریډا کې دې ته وګورئ دا به ستاسو چې دی کوم پروډکټس دي انوینټري ده هغه به تاسو ته دا نو دا په فلوریډا کې بس په دې طریقې سره تاسو دی دا فایند آوټ کولی شئ خو تاسو کوشش کوئ دا مې درته صرف یو طریقه وښودله د ټول نه ښه دغه دا دی که نه چې کله تاسو انشاءالله د پریپ ضرورت تاسو ته راغی بیا ما سره هغه پریپ چې هغې باندې موږ خپله دغه چې کوو که نه کار کوو انشاءالله او بیا موږ تاسو ته هغه ریکمنډ کړو ټیک ده په دې طریقې سره صحیح دی که نه عدنان خان ستاسو پریپ سنټر ته ضرورت و تاسو چې ما ته ویلي جی جی بالکل نو تاسو مطلب اوس په فی الحال خو تاسو مطلب کار نه کوئ که نه اوس فی الحال وخت ضرورت نشته چې کله مې لګېدو بس چې کله هم د هر یو کس چې مطلب پریپ ته ضرورت وکړو نو بس بیا ما سره کانټیکټ وکړئ ټیک ده موږ چې خپله په چا باندې کار کوو ټیک ده انشاءالله تاسو مطلب هغه درکړو تاسو هم خپل کار وکړئ ټیک ده صحیح سرجي یو خبره مې بله وکړه مونږ په دې ګروپ کې 10 که 9 کسان یو صح او که مونږ سلسل پیدا کو د خپلو کې دا یو بل ته ورکو نو بیا داسې به نه کوئ ما داسې ویلي چې یاره تاسو به کوشش کوئ که نه چې هر یو کس ته داسې رزلټ میلاو چې هغه یونیک وي چې هغه مطلب د ستاسو 10 کسان یې که نه ما درته مخکې ویلي چې یاره کمپټیشن کې به تاسو فلم نه کوئ کمپټیشن نه به ځان ساتئ داسې رزلټ کار چې کوئ نو داسې کار وکړئ چې په ایماندارۍ وکړئ سم ټیټ کار وکړئ اوس لکه مطلب دا داسې زه ما سره خپله داسې ډیټا شته دی ما سره ډیټا شته لکه 1000 پروډکټس دي 2000 پروډکټس دا برانډ را سره شته ما زه تاسو ته نه درکوم د هغې څه فایده نشته د هغې آلریډي ما ته پته لګېدلې ده چې داسې وي چې هغه یونیک وي چې د هغې مطلب ما ته هم پته نه وي صحیح جی صحیح ده چا څه کوېسچن شته مخکې بارت رو تاسو نه وي بیخي چېرته وي سرجی السلام علیکم وعلیکم السلام سرجی زما یو سوال دی د کیپا چې دی دوبۍ کې کار نه کوي نو دې دپاره د هنټینګ دپاره د صحیح طریقه کومه یوه دی ته په یو ای کې کار کوې که نه نه خو خیر که دلته مې چې کوله نه لکه څنګه کار نه کوي لکه ته زما مطلب دا دی که نه که چېرته ته په یو ای مارکیټ باندې کار کول غواړې نو هغې کې د کی به ضرورت نشته داسې نو مطلب هم دا ښه هغه خو بیا ډېر اسانه دی د یو ای هنټینګ چې دی هغه بې انتها اسانه دی د کی به ضرورت هم یو خو د سرجي یو طریقه دغه دی د مارکیټ ته چې ځې مثلا هغلته خو که فکر دی وي په هر یو سامان باندې لیکلي وي جدا جدا وي یو قیمت بیه چې راغلی بیا په امازون کې بیه کوي دغه څنګه دی داسې طریقه صحیح دی
لکه دلته ځنه ډېر غټ مارکیټونه دي لکه ډے ټو ډے وښایي ابلولو وښایي دې کې چې ګوري او بیا په امازون یې چیک کوي قیمتونه یې لکه ته وایې چې زه خپله فزیکلي ګورم داسې وي. او دا خو دومره بیسټ طریقه ده تا سره خو ډېره غټه اپرچونټي ده. یقین وکړه چې ته مطلب که تا په دې طریقې سره کار وکړو نو ته به وګورې چې تا ته څنګه رزلټ ملوي. بیا خو تا ته ډېر اسانه دی کار. بیا خو نه تا ته مطلب دا ضرورت شته چې مطلب یا چې ته سپلایر سره کانټیکټ وکړې ډایرکټ ورځه او فزیکل هغې سره میټینګ کوه. ګوره په مارکیټ کې یو پروډکټ ګوره مطلب زه هم تاسو مشوره وکړم په همدغه طریقه په دې طریقې سره کار وکړه دومره زبردست کار دی. هغې نه ډېر زیات کسان داسې دي چې هغوی سروس ورکوي. هغوی صرف د دې لپاره پراته دي بس هلته ګرځي په مارکیټ کې صحیح شو او دغه کوي مارکیټ کې ګوري او بیا دلته مطلب سروس ورکوي نور کسانو ته ډېر زیات کسان بالکل په دې باندې ته کار وکړه. ها بالکل زبردست او کرایټیریا چې ده دغه چې ده که نه د یو ای چې ده د یو اس ای نه ډېر اسانه ده ډېره ایزي. یو په هغې کې د کی په ضرورت نشته یو په دې کې چې دی دا پیډ ټولز زیات دي په یو اس ای کې او په یو ای کې چې دی بیا مطلب هلته نشته هلته ډېر اسانه دی کار. صحیح ده مننه سر صحیح دی مننه صحیح ان شاء الله. بل چا څه کوېسچن وي؟ السلام علیکم سر جی څنګه ښه یې جوړې سلام. نو سر جی خو اول کلاس کې نه وم دا کلاس تاسو ریکارډ کړی او دا ریکارډ دی ان شاء الله. صحیح ده دا بیا راولې کې ما واتساپ ته یو چې دې ریکارډینګ ما سٹارټ کړی که نه زه ګورم. یو منټ صحیح دا بالکل شیر دی. بل به داسې وکړئ تاسو که نه ښه کار چې دی خامخا لازما زه درته د دې خبرې ګارنټي در کوم که نه چې تاسو کوم مقصد ته راغلي انشاءالله الله پاک به تاسو په هغې کې کامیابئ. صحیح ده زه درته ګارنټي در کوم د دې خو هغې کې په شرط یو شرط هغې کې دا دی چې تاسو به د دې لپاره خامخا سټرګل محنت به خامخا کوئ بغیر د دې نه نه کېږي. لکه زه درته ووایم که نه صفا الفاظو کې چې ډوک بوک به نه کوئ اخوا دېخوا به نه کوئ خامخا ټایم دې ته ورکوئ. تاسو ګورئ چې یاره مونږ دا قسم دی که چا راته د ګارنټۍ خبره کړې زه تاسو ته دا ګارنټي در کوم چې په یو میاشت کې به تاسو ته رزلټ ملاوي د یو میاشت صحیح ده د دې نه خو د هغې کې شرط دا دی چې یاره تاسو به خامخا محنت کوئ. زه چې درته څه وایم په هغې مطابق به تاسو کار کوئ تاسو به انشاءالله خامخا لازما به تاسو کوئ. او زه درته خپله خبره وکړم ما ته صحیح نو ما دا ویل که نه ما ته خپله چې دی رزلټ نه دی میلاو شوی نو زه کوشش کوم چې یاره ما کومې غلطۍ کړي دي صحیح شو ما چې کوم ټایم ویسټ کړی دی هسې نو زه یم چې هغه تاسو سره ونشي هغه کار ټیک ده. تاسو به انشاءالله په کم ټایم کې بس تاسو چې دی کوم هدف دی تاسو به هغې ته رسئ خو هغې کې شرط دا دی چې تاسو به ټایم ورکوئ دوی ته. که چېرته تاسو صرف په دې سروس باندې کار وکړئ که نه د برانډ اپروول سروس باندې تاسو اکاونټ رن کولو ته ضرورت نشته سټور ته ستاسو ضرورت نشته صرف د برانډ اپروول سروس ورکوئ خلکو ته پروډکټ ورکوئ خو هغه به هم تاسو په ایماندارۍ سره داسې به نه کوئ چې یو پروډکټ دی هغه تاسو 100 کسانو سره شیر کړئ داسې به نه کوئ. کوشش کوئ انشاءالله تاسو به وګورئ تاسو به رزلټ هم ملاو شي خو هر یو سټپ کې به تاسو دا کوشش کوئ چې په ایماندارۍ سره صحیح ده د شریعت نه به ورته نه باغوي داسې طریقې سره کوئ نو انشاءالله تاسو به هم خوشحاله وي او خوشحاله وي الله به په دې طریقې سره کار وکړو او زما سره دا وعده ده انشاءالله چې تر څو تاسو ته رزلټ نه وي میلاو شوی زما سپورټ به تاسو سره وي د هغې نه بعد به هم زما سپورټ تاسو سره وي خو بیا هغه ستاسو خوښه ده مطلب تاسو ته رزلټ میلاو شي که نه او دغه دی که نه مطلب بیا ما سره کانټیکټ ساتو یا نه بیا مطلب تاسو پورې ډیپینډ هو چې تر څو تاسو ته رزلټ نه وي میلاو شوی نو انشاءالله زما سپورټ به تاسو سره وي تر هغې پورې چې تاسو ته رزلټ میلاو شي خو هغې کې به دا یو شرط وي چې تاسو به محنت کوئ ټیک ده. بله خبره مې درته دا کوله چې یو د لیسټینګ کلاس دی هغه به سره زه ریکارډډ کلاس شیر کړم ځکه هغې کې دا مسله ده چې یو ما سره دا یو ای اکاونټ دی په دې کې لږه رنګې مسله راغلې ده ما ریکارډ کړی دی ښه زبردست مې ریکارډ کړی دی تاسو به هغه وګورئ چې کله تاسو لیسټینګ ته ورسېدئ تاسو ته پروډکټ میلاو شو وینینګ پروډکټ ما تاسو ته ویلي چې یاره زموږ کار صرف پروډکټ سره دی او تاسو په لیسټینګ کې مسله راتله بالکل ما زه به تاسو ته په ایني ډیسک باندې راځم لایف ستاسو پروډکټ چې دی هغه به زه لیست خو دغه چې دی دا چې تاسو وکتو هم به تاسو ته بالکل هر څه به کلیر وي تاسو ته به مسله نه راځي خو
خو د هر څه نه مخکې چې دی نه تاسو په لیسټینګ باندې فوکس کوئ په هېڅ څه باندې هم تاسو فوکس نه کوئ صرف او صرف په پروډکټ باندې صرف او صرف په برانډ باندې صحیح ده زموږ کار صرف او صرف چې دی پروډکټ سره دی. دا به سره زه شیر کوم د لیسټینګ چې کوم کلاس کې ښه زبردست په ډیټیل سره ما ایکسپلین کړی هغه کې د هغې نه بعد هم انشاءالله تاسو ته مسلې راځي خو د دې نه بعد هم که چېرته تاسو ته په لیسټینګ کې مسله راتلله هغه به درته زه کوم تاسو د وړاندې کړم هر یو کس چې هغوی پروډکټ لیست کړو بالکل زموږ په هغه باندې راځم ته لیست کړم پروډکټ ورته لیست ټیک ده اوس چې دی زه ستاسو را کوم کسانو کار کړی دا زه لیست کوم چا څه کوېسچن وي وکړئ سر جی مونږ تپوس کولو اوکې تاسو کوېسچن وکړئ بیا به زه را کار کوم ټول په جی مې تاسو په دې زور شیټ کې دا نوې ډیټا اډ کړئ کنه 500 پروډکټ نو باقي به کوم طریقه باندې وکړو مطلب د یو پروډکټ دی د اس ان نمبر دی بیا ورپسې د هغې بي اس آر دی بیا کیټګري ده بیا د هغې پرایس دی بیا منتلي سیل برانډ یا ټوټل سیلر او بی اس سیلر دا ورسره مو وکړو که نه دغه پکې پرېږدو امیزون دی بیا دا نور دا مو سره وکړئ ټیک ده په ډیټیل سره ګوره تاسو سره خو هسې ډیټا ده یو پروډکټ تاسو راویستو پروډکټ تاسو راویستو نو به الریډي هغې سره خو ډیټا دلته وي که نه تاسو ته شو کېږي بس هغه مه سره ایډ شي تاسو ته به اسانتیا وي جی جی صحیح ده عدنان خان دغه صحیح دی بالکل هغه زوړ شیټ کې به کار وکړو هغې کې مونږ تاسو ته 30 پروډکټ دغه کړي دي که نه هغې کې به نور هم دغه وکړو بس صحیح دی ټیک ده او چې چا سره ډیټیل نو که نه هغې ته زه ورکوم بیا ښه صرف چې دی که نه دغه چې دی د دغه پروفیشنل ایمیل دا به ځان ته بیا خپله پرچیز پروفیشنل ایمیل دی باندې څو روپۍ پیسې سر جی دا ما ته داسې پته نشته ما سره خپل را سره ما په دغه په ال ام سي سره دغه کړی که چا سره مطلب ال ام سي سره اوس به دغه سره وي عدنان سره به وي عدنان دوی سره به وي پروفیشنل ایمیل ځکه دوی ال ام سي جوړه کړې ده او همداسې راته پته نشته چې مطلب څه خو دومره دغه نه دی صحیح ده دومره ایکسپنسیو نه دی تقریبا چې 1 ایئر دپاره دغه کېږي داسې به وي الله مې 5-6 هزار باندې 1 ایئر پاکستانی داسې به وي صحیح صحیح تاسو کوېسچن وي भारत رو محمد قیوم څه مسله خو نشته تاسو ته نو سر بس کلیئر یم سر جی صحیح ده که نه انشاءالله ټول سره به زه دغه شیر کوم ښه ال ام سي ډیټیل چې دي که نه چا سره چې دغه نه وي چې کله تاسو کانټیکټ سټارټ کړو سپلایر سره هغه به درته زه درکړم زه به خپل پرسنل ډیټیل چې دي هغه درکړم ټیک ده که نه صحیح ده ها زه دغه چې عبارت رو تاسو ما سره شیټ شیر کړی سر جی شیر کړی مې دی ها زه ګورم چې یو صحیح ده همدا صحیح. چې ګروپ هغه چې دی هغه زه ګورم دا ستاسو دی که نه دا ایکسپټ کړه ها भारत رو سر جی د کمپیوټر خلاص کم به ایکسپټ کم ته دومره نور وکړي هذا صحیح دی زه به نور وکړم سر جی ما ورته پرسنل کې شیر کړی دی ټول یو ضرورت کوي خامخا به کار کوي ښه د دې نه بعد انشاءالله دومره مزه به درکوي دا منې دا چې تاسو سهار کې راپاڅئ که نه څنګه لیپټاپ اون کوئ او ګورئ تاسو ته ایمیل دغه شوي ریسیټ شوي د سپلایر له سایډ نو هغې کې شیټ وي دومره به خوشحاله ټوله ورځ به بیا خوشحاله دا منې ډېره مزه کوي چې کار صحیح کوي
دا عدنان ها تاسو ده. जी जी बिल्कुल हम्म. देखिए دویم شیټ دی که نه هغه کې مې نوی کار کړی دی وګورئ. او دا نور کار به درته په دې شیټ کې وکړم صحیح دی انشاءالله دا ده دویم شیټ. زه وګورم که نه څومره پروډکټ دي دا 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 ډیر دی سرجي دا دی د کیورډ په ترې باندې که نه जी जी बिल्कुल دا دومره زبردست طریقه ده که نه کیورډ ډېر زبردست. ما تاسو ته یو دغه درکړی و که نه تاسو ته ما یو سپلایر ښودلی و دا دغه ګلوبل ډسټریبیوټر जी जी बिल्कुल आओ تاسو د هغې نه بیا یو ځل اپروول واخلئ ښه د هغې نه خامخا چې کله هم کنټیکټ سټارټ کړو که نه د هغې نه واخلئ هغه به تاسو ته ډیلي صحیح دی 15-16 شیټ به تاسو ته یا 15-16 هم کوي که نه اوس خو روجه ده نو 5 شیټ به تاسو ته شیر کوي لکه ډیلي هغې کې مختلف برانډ چې څومره برانډز دي که نه مطلب دا غټ غټ برانډز دي د هغه ټول پروډکټس هغې سره شته د هغې ټول خو د هغې کې یو مسله ده چې د هغې ایم او کیو چې ده هغه 15,000 ده 15,000 ایم او کیو ده خو هغې سره داسې زبردست پروډکټس دي که نه چې که چېرته تاسو داسې وکړئ که نه که چا ورته کال وکړو هغې ته او مطلب دا ایم او کیو پې کمه کړه بس د هغې لپاره دا د ټول بزنس لپاره دا کافي دي صحیح ده دا ما اوسه پورې چا نه سرجي اوس وخت خو خبره داسې ده که نه چې اوس وخت خو موږ ته داسې 200 ایم او کیو والا پکار وي دا کمۍ تاسو ته که نه دا تاسو ته کمۍ لکه تاسو بیا صحیح تاسو دې سره خبره وکړئ او ایم او کیو پې کمه کړئ نو تاسو ته به ډېره زیاته فایده وکړي ډېر ریسرچ او دا ورته زه اوس روجه هم ده دا ما چا سره هم نه دی شیر کړی ښه دا چې دی زما لومړي بیچ چې کوم سټوډنټس وو تاسو سره ما شیر کړو او زه ورته داسې ویم چې زما سایډ نه ګورم دا ما ډېر زیات مې سیکرټ ساتلی و هغه سرچ به کوم ځای کې شیر کړی وم موږ سره هغه ما تاسو ته راکړی بیا هم درته وښیم دا ګروپ کې به درته انشاءالله ټیک دی خامخا هغې سره کار وکړو دا چې دی عدنان خان زبردست دی ها دا پروډکټ بالکل زبردست د کیورډ په ترو باندې دا یونیک دی ماشاءالله ډېر زبردست زه په یو دغه باندې ډېر زیات خوشحاله شوم که نه چې ما ته پته لګي زیاره تاسو کار کې انټرسټ وي بیا ما ته هم نظر راکړي ډېر زیات اوس لکه دې کې وو که نه دغه هغه ته ډېره زیاته مسله وه په سټارټ کې ما سره مې کنټیکټ کړی څو خبرې کوم همدغه یو دی عطاالله जी सर जी زما هغه اوس ښه دی ماشاءالله کار کوي فاطمه بیا به ته هم ما سره شیر کړه ښه فرق نه وکړي سر دا لاندې نیو شیټ کې ما ته ریکویسټ کړه لاندې نه دا دی ریکویسټ وکړه ولاته بس مې تاسو به انشاءالله زه اپروول په فون باندې پوه کوم خو که چېرته تاسو کار وکړو دا کیورډ په ترو باندې که نه نه دا خو ترجیح دا چې دا په کوم سپای میتډ دا او دغه هوم ورک چې لیکلی دا بل شیټ چې دا ورسره هغه بیا هوم ورک ده هغه چې دا کیورډز په تر ده دا بیا سپای میتډ ده ټول ماشاءالله زبردست دې ته وګوره تاسو څومره پروډکټس دي ما راته څومره یاد کړي 30 که 20 زما زبردست ها په دې طریقې سره کار دا بل شیټ کې استاد برانډ دی دا بل شیټ کې نه دغه سره نه هغه شیټ کې دا دا بل هغه کې دا همدې کې ده همدې کې دا سرته وګوره سرته
دا کیورډ ها نه کور دا بل همور کړی دا برانډ ته و دا برانډ ته و ګور زبردست ها دا اوس ایکسترا کار د کړی خو دته فائدہ ده خپله څومره زیات مهنت کوي دا کیورډ دا کور زبردست ها بالکل زبردست په دې طریقې سره کار دی او زیات مهنت کوي صحیح دی کنه بس سبا دې نه بعد چې کوم نیکسټ تاسو راغلی تاسو کوي کنه چې الله کوشش کوي چې هغه باندې کار وکړي صحیح ده کنه محمد الله ان شاء الله بل چا را سره شیر کړو دا وایي تفریح سر زما ګروپ کې وجي دا خدای چاري ده ګروپ کې مې لینک شیر کړی هغه وایي دا چاري دا زما ور دي سر جی وکاس ولا چا نه شیر کړی هغه ما سره لازمان شیر کړي ها زه یو غواړم فاطمه برا سره شیر کړي او بل رجما شیر کړی دی. چا شیر کړي دی زبردست ټول کې ګلوبل ډسټریبیوټر دا دی ها دا هم د کیورډز په ترو باندې راکړي وقاص خان ګوره ها د چې اوس کوم ډسټریبیوټر دا کړي دي زه راته وایم چې دې کې کوم یو دا چې دی دا په ټاپ چې کوم دی که نه دا هم زبردست دی دې سره وینینګ پروډکټس شته دی او دې ته وګورئ دې سره هم شته او ما چې تاسو ته کوم یاد کړی چې یاره ګلوبل ډسټریبیوټر هغه دا دی ګوره دې کې نور هم دي زه درته ښیم چې کوم ما ته پته وي دا دی بلو برډ آنلاین دې سره هم وینینګ پروډکټس شته دی دې ته وګوره د کیورډ په ترو باندې صرف 40 دغه دي سپلایر دي او په دې کې ما ته پته لګي یاره دا نور چې دي دا بالکل یونیک دي نوي دي نو کېدای شي دې کې هم وي خو دا ما ته پته ده دا ګلوبل او دا دوه نور او دا دی امپایر ډسټریبیوټر دا چې دی د ټویز والا دی دې سره غالبا ټویز دي ټول دې سره وینینګ پروډکټس شته دی دې سره دومره زیات پروډکټس دي که نه امپایر ډسټریبیوټر چې دی چې په پیج باندې ته دې په مطلب ویب سایټ نه ته دې دا کتلی شي ډیټیلز کتلی شي پروډکټس دا بالکل نه ختمېږي امپایر دا گرین کلر کې دي کنه دې سره دم لګا ډسټریبیوټران دي دا گرین مارچ کم دي ها دا چې دی که نه دا دې سره ډېر زیات پروډکټ دا صحیح دی که نه ګوره دې ته وګوره تاسو په دې طریقې سره کار وکړو نو 40 چې دی دا هېڅ هم نه دي او په دې کې چې دی ګوره څلور ما ته داسې پته ولګېده چې یاره دې کې څلور داسې سپلایر دي چې هغې سره وینینګ پروډکټس شته دی که چېرته تاسو زیات کار وکړئ مطلب 500 پروډکټس تاسو فایند آوټ کړئ نو بیا تاسو خپله څه وکړئ نو زه تاسو ته یو خبره کوم چې په دې بزنس کې که چېرته تاسو ته صرف یو سپلایر میلاو شو که نه یو ډسټریبیوټر نو د ټول بزنس لپاره هغه چې دی بیا کافي دی ستاسو لپاره ټیک ده نو زبردست کار دی دا ښه سر جی دا ګلوبل ډسټریبیوټر ته د 15000 د ایم او پی $15000 دا او د دې 15000 په دې ته تاسو کول وکړئ نو انشاءالله چې مې بي دا مطلب ایم او کیو خپله کړم ها صحیح شو په دې سره هر یو برانډ چې دی که نه دې ټایم کې چې کوم غټ برانډ د هر یو دغه چې دی دې سره شته صحیح پروډکټ دې سره شته صحیح ده خامخا دې اوکې په شو تاسو سر ټرای کړئ ټیک ده په دې باندې ټرای وکړئ صحیح ده بل کس بل چا شیر کړو دا یې کړو نور محمد دا رښتیا دی دا زما دی سر جی قیوم ها ها صحیح
دا کیورډز په ترو باندې کنه Yes, sir. زبردست ها زه راوګورم Colgate. بالکل دا مو داسې دي کنه دا بالکل نیو دي په دې کې تاسو داسې کړي کنه صرف کې ریټیل دا اډ کړي لکه مطلب والمارټ او بل څه ریټیل ویب سایټ او زبردست دي ها دې کې دا چې دي کنه دا ټول چې ماته داسې پته لګي بغیر د کولګیټ نه او والمارټ نه ټول یونیک دي دې کې چې دا د پیژنم د هولسم سویټنرز دا هم چې خو ډسټریبیوټر دی مطلب دې سره تاسو کار کوئ او دا نور چې دا یونیک دي بالکل زبردست ها او دا ویب سایټ دی کیټ داسې جوړو ځان ته کنه چې بیا ورته مشکل نه وي وروسته مسله درته نه وي Yes, sir. Sir جی شیر په طریقه باندې صحیح نه پوهېدم نو دا ځکه د سر راغی ها دا دی وجه نه زبردست دی ها کار دې ټیک دی بالکل زبردست نور کارم چې په دې طریقې سره کوو صحیح ده کوم کلاسونه د نشي هغه بیا وګورو نور ٹھیک محمد ته جی صحیح ده کار دې ټیک دی سر د ګروپ کې مونږ خپل شیر کړی دی کیا لینک لګ تا محمد الله اعتزاز اعتزاز صاحب هم چیک کوم اب اعتزاز الله جی دا چیک کوم نه ورته Vigo Wholesale زبردست ڈسٹریبیوٹر دے رہا ہے ویریو ہولسیل شام زبردست دا میوٹ کے مائک میوٹ کے بالکل زبردست ها دا نور شریف ها اوس چې مونږ سره کوم نیکسٹ کلاس دی یعنی مونږ سره چې کوم نیکسٹ سټپ دی هغه زمونږ د دې کورس اخیری سټپ دی ان شاء الله د دې کلاس نه بعد به زمونږ کورس اختتام ته ورسی یعنی زمونږ کورس با کمپلیټ شي اوس مطلب تاسو پروډکټ هانټینګ وکړو او بیا هم د هغې سورسینګ وکړو یعنی تاسو د هغې سپلایر پیدا کو نو تاسو به څه کوئ مطلب تا یو پروډکټ هانټ کړو او بیا د هغه پروډکټ سورسینګ وکړو مطلب تا هغه پروډکټ د سپلایر نه واخیستلو د دې نه بعد به اوس موږ دا پروډکټ امازون ته څنګه راوړو دا اوس موږ سره د ټول نه زیات امپورټنټ کلاس دی او دې ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو امازون شپمنټ پلان امازون لیسټینګ کریشن یعنی دا ټول هر څه به اوس موږ په دې کلاس کې زده کوو ان شاء الله دا کلاس به ستاسو دپاره ډېر فایدهمند وي دا کلاس به تاسو ته ډېره فایده وکړي دا موږ سره د یو ای یو نوی اکاونټ دی صحیح شو او دې ته ویلی شي امازون سیلر سینټرل ډېر سټوډنټانو ته د دې باره کې پته نه وي چې کله موږ دا په ړومبي ځل سره اوپن کړو یعنی دا موږ په ړومبي ځل سره کولاو کړو نو موږ ته څه دغه رنګ انټرفیس مخې ته راځي صحیح شو یعنی چې کله موږ دا په ړومبي ځل سره کولاو کړو نو موږ ته دغه رنګ پیج شو کېږي چې په دې کې څه آپشن دي او په دې ټول هر څه باندې به موږ ځان سټیپ بای سټیپ پوه کوو نو په دې کلاس کې به اول زه تاسو په امازون سیلر سینټرل باندې پوه کوم بیا به زه تاسو ته لیسټینګ ښیم یعنی موږ به د یو پروډکټ لیسټینګ څنګه کوو او د دې نه بعد به بیا موږ شپمنټ پلان کریټ کوو یعنی دا ټول هر څه به په دې کلاس کې شامل وي خړومبی اپشن دی دلته موږ سره سیلز دا چې کله زموږ سیل راشي نو دلته موږ ته شو کېږي چې مطلب ستا د څومره درهمو سیل شوی دی دلته موږ سره بل اپشن دی آرډر چې کله موږ ته د یو کسټمر د طرف نه آرډر راشي او هغه موږ فولفل کړی نه وي نو هغه دلته موږ ته شو کېږي دلته موږ سره بل اپشن دی بایر میسیجز مطلب چې کله موږ ته ګاهک میسیج وکړي او هغه موږ نه د پروډکټ باره کې څه معلومات کوي نو هغه به دلته موږ ته شو کېږي بل موږ سره فیچر آفر د فیچر آفر څه مطلب دی د فیچر آفر مطلب دی بای باکس یعنی مطلب تا ته څومره یعنی مطلب تا ته 100% بای باکس ملاویږي ان شاء الله د بای باکس خو تاسو ته پته ده چې بای باکس څه ته وایي خو تاسو کوشش کوئ چې تاسو په سٹارټ کې په نیو اکاونټ باندې د بای باکس دپاره کله هم پرایس وار مه کوئ پرایس وار دی ته چې کله تاسو سره په یو لیسټینګ کې څلور سیلران دي یعنی څلور کمپیټیټرز دي او ټولو د یو پروډکټ قیمت مطلب
15 درهم لګولې دی. صحیح شو. او ته د بای باکس اخیستلو لپاره د بای باکس د ګین کولو لپاره د خپل پروډکټ قیمت راکم کړي. یعنی مطلب ته 1 درهم یا سناسو د هغې قیمت راکم کړي د دې لپاره چې بای باکس ماته میلاو شي، یعنی بای باکس زه ګین کړم. نو داسې کله هم مه کوئ په سټارټ کې. صحیح ده. په نیو اکاونټ باندې داسې تاسو کله هم ونه کړئ. ښه بیا موږ سره اکاونټ هیلث. ښه اکاونټ هیلث څه ته وایي؟ لکه مطلب دا اوس موږ سره 200 دی. صحیح ده. ښه دا چې کله د 200 نه راکم شي نو بیا به زموږ اکاونټ په خطره کې. صحیح شو. مطلب چې کله موږ د امازون چې کومه پالیسي ده د هغې خلاف ورزي وکړو نو بیا موږ ته دا ریټینګ کمیږي. چې کله موږ د امازون چې کوم پالیسي ده د هغې خلاف ورزي وکړو نو زموږ دا ریټینګ چې دی دا به کمیږي او زموږ د اکاونټ د ډي اکټیویټ کېدو خطره به وي. ښه نو ټوټل بیلنس کې به موږ ته څه ښیي؟ لکه دلته موږ ته 10 آرډر راغلل. صحیح شو. او هغه د 100 درهمو آرډر و. صحیح شو. هغه موږ شیپ کړل، هغه کمپلیټ شول. صحیح شو. زموږ د 100 درهمو سیل شو، زموږ د 100 درهمو پروډکټ خرڅ شول. اوس چې زموږ کله ټول آرډر کمپلیټ شي نو زموږ ټول پیمنټ بدلته شو کیږي. صحیح شو. خو دلته موږ ته ټوټل پیمنټ نه شو کیږي. لکه مطلب زموږ د 100 درهمو سیل شو نو دلته موږ ته 100 درهم نه شو کیږي، ځکه امازون د دې نه خپل فیسونه کټ کوي. لکه امازون ریفرل فیس، امازون اف بی آی فیس، دا ټول به کټ کوي. او بیا چې زموږ کوم اکچوال پرایس وي او زموږ کوم پروفیټ وي هغه بیا دلته موږ ته شو کیږي. مطلب امازون به خپل فیسونه ټول کټ کړي او چې کوم کرنٹ بیلنس پاتې نو هغه به دلته ماته شو کیږي. خبيار موږ سره آی پی آی یعنی انوینټری پرفارمنس انډیکس. دا چې کله زموږ نیو اکاونټ وي نو دا موږ ته نه شو کیږي. مطلب چې کله زموږ سیل هسټري ښه کیږي نو دا بیا انوینټری پرفارمنس زموږ ښه کیږي. او دا چې څومره هم زموږ ښه وي نو د دې فایده دا ده نو دې سره زموږ د اکاونټ چې کوم هیلث دی یعنی دې سره به زموږ اکاونټ ښه وي. دا نور چې کوم دی ګلوبل پروموشن سیلز او ایډورټایزمنټ سیل او دا غرنګ ایډورټایزمنټ امپریشن دا ټول د پی ایل لپاره دي. صحیح شو. دا زموږ په کار نه راځي. خبيار سٹور یعنی ستا پر اکاونټ باندې اوس کوم یو سٹور اوپن دی، یعنی د یو ای دی، د یو اس ای دی یا د کے اس ای دی. مطلب چې هر یو سٹور ستا په اکاونټ باندې اوپن وي نو هغه به تاته دلته شو کیږي. یعنی دې ټایم کې موږ سره 1 سٹور اوپن دی او هغه دی د یونایټډ عرب اماراتس. خدا موږ سره د سیلر سنټرل مین ډیشبورډ. خبيار دینه بعد د موږ سره مینیو. دلته چې کله موږ په دې اپشن باندې کلیک وکړو نو موږ به مینیو ته لاړ شو. په دې کې موږ په دې کیټالوګ باندې کلیک وکړو. صحیح شو. نو دلته موږ سره لومبی اپشن دی ایډ پروډکټس، یعنی چې کله موږ یو پروډکټ لیست کوو نو هغه موږ د دې ځینه کولی شو. د دې نه بعد چې موږ سره کوم اپشن دی دا زموږ په کار نه راځي. صحیح ده، ځکه چې دا اکثر د پی ایل لپاره دی. دلته موږ سره دا بل اپشن دی ویو سیلینګ اپلیکیشن. صحیح شو. مطلب چې کله موږ یو پروډکټ لیست کوو او په هغې باندې راځي اپلای ټو سیل، یعنی امازون موږ نه د هغې انوایس غواړي. او بیا چې کله موږ د هغې ځینه برانډ ته د انوایس دپاره مطلب یو ریکویسټ ولیږو او بیا هغه برانډ زموږ ریکویسټ ایکسپټ کړی وي او یا یې ریجیکټ کړی وي نو هغه ټول هر څه بیا دلته پراته وي. بیا د موږ سره انوینټري. په انوینټري کې چې کله موږ په مینیج آل انوینټري باندې کلیک وکړو نو موږ چې کوم پروډکټ لایف کړي وي هغه ټول به دلته موږ ته شو شي. بیا د موږ سره مینیج سیلر فولفیل پروډکټس. دا چې کله موږ په خپله فولفیلمنټ کوو نو د دې ځینه به مینیج کوو، یعنی دا د اف بی ایم دپاره دی. بیا د موږ سره مینیج اف بی آی شپمنټس. مطلب چې کله ته شپمنټ پلان کریټ کړي نو بیا هغه ته د دې ځینه مینیج کولی شي، یعنی تا ته به هغه د دې ځینه شو کیږي. او انشاءالله شپمنټ پلان به تاسو ته زه په دې ویډیو کې ښایم، مطلب چې موږ به څنګه شپمنټ پلان کریټ کوو. بیا د موږ سره پرایسنګ، او په پرایسنګ کې موږ سره د پرایسنګ هیلث، یعنی تاسو د دې ځینه د خپل پرایسنګ هیلث چیک کولی شئ. صحیح شو. بیا د موږ سره مینیج پرایس، یعنی د دې ځینه تاسو خپل پرایس چې دی هغه مینیج کولی شئ. د دې نه تاسو خپل پرایس کمولی یا زیاتولی شئ. بیا د موږ سره آرډرز. په آرډر کې موږ سره دی مینیج آرډرز، مطلب چې تا ته څومره هم آرډرز راغلي وي نو هغه ته د دې ځینه کتلی شي. بیا د آرډر ریپورټس، یعنی د دې نه تا ته آرډر ریپورټ شو کیږي. بیا د مینیج ریټرنز، مطلب چې کله تا ته یو پروډکټ ریټرن شوی وي، مطلب هغې کې څه مسله وي او هغه پروډکټ تا ته واپس شوی وي نو هغه ته د دې ځینه مینیج کولی شي. دا نور اپشن چې دي دا موږ د پی ایل لپاره استعمالو. بیا د ایډورټایزنګ دا زموږ د کار نه دی ځکه چې دا د پی ایل لپاره دی. بیا د موږ سره ریپورټس، او په ریپورټ کې موږ سره دی بزنس ریپورټس. بزنس ریپورټ کې موږ ته ټول ډیټیل شو کیږي، لکه مطلب زموږ څومره سیلینګ شوی دی، ما ته څومره آرډرز راغلي دي. بیا د موږ سره د دې نه بعد پیمنټ. په پیمنټ کې موږ ته هغه ټول ډیټیل شو کیږي،
مطلب زه د امازون څومره بقایا یم، ما څومره سیلینګ کړی، مطلب ما ته څومره ریټرنز راغلی دي، مطلب امازون ما نه اف بی اف فی څومره کټ کړی دی، مطلب ما ته د امازون نه په ډیپوزټ کې څومره پیسې راغلي. په دې کې موږ ته دا ټول ډیټیل شو کیږي. خو بیا موږ سره پرفارمنس، په پرفارمنس کې موږ سره اکاونټ هیلث شو کیږي. په پرفارمنس کې موږ سره د اکاونټ هیلث، که چېرته موږ په دې اکاونټ هیلث باندې کلیک وکړو، دلته که چېرته تاسو وګورئ نو زما د اکاونټ هیلث دی 200. که چېرته دا د 200 نه کمیږي نو زموږ اکاونټ ته بیا خطره وي، یعنی بیا به زموږ د اکاونټ د ډي اکټیویټ کېدلو خطره وي. او دا په هغه صورت کې کیږي کله چې تاسو د امازون چې کومه پالیسی ده تاسو د هغې خلاف ورزي وکړئ. صحیح شو؟ نو بیا به ستاسو د اکاونټ هیلث خرابېږي. بیا موږ سره فیډبیک مینیجر، چې کله موږ ته د یو کسټمر د سایډ نه نیګیټیو فیډبیک میلاو شي یا پوزیټیو فیډبیک میلاو شي نو هغه موږ د دې ځینې کتلی شو. بیا موږ سره پرفارمنس نوټیفیکیشن، دا چې کله موږ ته د امازون د سایډ نه نوټیفیکیشن راشي، مطلب کله زموږ اکاونټ په خطره کې وي او امازون زموږ نه څه ریکوایرمنټس غواړي. صحیح شو؟ چې زموږ اکاونټ د خطرې نه بهر شي نو هغه موږ د دې ځینې کتلی شو. مطلب چې زموږ د اکاونټ باره کې څومره هم نوټیفیکیشن راځي هغه تاسو د دې ځینې کتلی شئ. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو پرفارمنس نوټیفیکیشن ضرور چیک کړئ. نو می ساتم چې تاسو به په سیلر سنټرل باندې د دې پورې ډېر په ښه طریقې سره پوه شوي وي. اوس د دې نه بعد به موږ ځو د لیسټینګ طرف نه. صحیح شو؟ مطلب موږ به اوس لیسټینګ څنګه کوو. مطلب تاسو یو پروډکټ پیدا کړو، هغه ډیر زبردست پروډکټ دی. صحیح شو؟ تاسو هغه هند کړو، د هغې نه بعد بیا تاسو د هغې سورسینګ وکړو. صحیح شو؟ د هغې سپلایر هم پیدا کړو. اوس به تاسو څه کوئ؟ د اخیستو نه مخکې به تاسو لیسټینګ کوئ. لیسټینګ د څه لپاره وي؟ تاسو به اول چیک کړئ چې آیا دا پروډکټ خو ما پیدا کو، د دې سپلایر هم ما پیدا کو، خو چې امازون ما ته د دې د خرڅولو اجازت راکوي او که نه، موږ به دا چیک کوو. صحیح شو؟ تاسو سره به یو ښه پروډکټ هم وي، ستاسو د کرایټیریا مطابق به وي، خو امازون به تاسو ته اجازت نه درکوي. صحیح شو؟ امازون به تاسو نه ایکسپټ کوي چې تاسو دا پروډکټ خرڅ کوي. نو لیسټینګ د دې لپاره دی. تاسو به اول دا ګورئ چې آیا امازون ما ته اجازت راکوي او که نه. مطلب موږ ته داسې ډېر کیسونه راغلي دي، مطلب یو کس داسې ډېر زیات ریسرچ کړی وي. صحیح شو؟ هغه یو پروډکټ پیدا کړی وي، بیا د هغې سورسینګ کړی وي، هغه د سپلایر نه اخیستی وي. صحیح شو؟ خو چې کله د هغې لیسټینګ بیا کوي نو هغه بیا په امازون باندې نه لیسټ کیږي. نو بیا د هغې نتیجه څه وي؟ د هغې ټول انوینټري بیا ضایع شي، ځکه چې نه یې بیا سپلایر واپس اخلي او نه په امازون باندې هغه خرڅولی شي. مطلب دا خبره زما یاد ساتئ چې که تاسو هر یو مارکیټ کې کار کوئ، که هغه د یو اس ای وي، که هغه د کے اس ای وي، که هغه د یو کې وي، مطلب که د هر یو مارکیټ وي، تاسو چې یو پروډکټ پیدا کړئ تاسو به اول د هغې لیسټینګ کوئ چې آیا امازون ما ته د دې اجازت راکوي او که نه. د هغې نه بعد به بیا تاسو څه کوئ؟ بیا به د سپلایر نه هغه پروډکټ اخلئ. نو زه به څنګه پروډکټ لیسټ کوم؟ صحیح شو؟ دلته به زه راشم مینیو ته. صحیح شو؟ دلته کیټلاګ او دلته ایډ پروډکټس. صحیح شو؟ په دې باندې به زه کلیک وکړم. دلته موږ سره مختلف آپشن دي. صحیح شو؟ دلته موږ سره د کیورډز، پروډکټس ایمیج، پروډکټس آیډیز. صحیح شو؟ مطلب دا ټول آپشن دي موږ سره. مطلب که چېرته ما سره د یو پروډکټ آیډیا نه وي، ما سره د هغې ایسن نه وي، نو موږ د کیورډ په ترو هم پروډکټ فایند کولی شو، یا موږ ایمیج هم د ایمیج په ترو باندې هم موږ پروډکټ فایند کولی شو، یعنی د تصویر د پروډکټ چې کوم ایمیج دی د هغې په ترو هم موږ پروډکټ پیدا کولی شو. نو ما سره خو د پروډکټ ایسن شته دی. صحیح شو؟ نو زه به دلته په دې باندې کلیک وکړم. مطلب ما سره دا پروډکټ دی. صحیح ده؟ زه به د دې ایسن کاپي کړم او دلته به زه دا پیسټ کړم. صحیح شو؟ او دلته به زه په سبمیټ باندې کلیک وکړم. نو که تاسو وګورئ دلته ما ته ایرر رالی، او دا ایرر په څه وجه راځي؟ دا د جنریک پروډکټ په وجه باندې راځي. نو موږ به د دې نه دا ایرر څنګه ختمو؟ نو انشاءالله په دې باندې به موږ په ډیټیل سره ویډیو جوړو، مطلب چې دا ایرر به موږ څنګه ختمو. فی الحال به زه بل پروډکټ والم. صحیح ده؟ دلته به زه راشم، اوس فار ایگزامپل دا پروډکټ دی. صحیح شو؟ زه به د دې ایسن کاپي کړم.
ها د دې پروډکټ ما الریډي لیسټینګ کړی هم دی خو زه به یو ځل بیا هم تاسو ته وښیم چې موږ به دا څنګه لیست کوو. صحیح ده. ها اوس امازون موږ ته دا اجازت راکړي چې موږ دا پروډکټ سیل کولی شو. که چېرته امازون موږ ته اجازت نه راکولی نو بیا موږ ته دا آپشن نشو کېدلی. صحیح شو. بیا موږ ته راتللی چې اپلای ټو سیل، مطلب تاسو به د دې برانډ نه انوایس راخلی. صحیح ده. مطلب که چېرته امازون موږ ته د دې پروډکټ د خرڅولو اجازت نه راکولی نو یا به دلته اپلای ټو سیل آپشن راتللی یا به موږ نه انوایس غوښتلی، خو دا اوس موږ ته امازون د دې د خرڅولو اجازت راکوي. صحیح ده. ها به هر حال دا موږ سره پروډکټ دی دا بالکل زموږ د کرایټیریا مطابق دی. صحیح شو. ها اوس موږ دا په امازون کې لیست کول غواړو. صحیح ده. ها دلته موږ لومبی کنډیشن کو نیو، مطلب که چېرته تاسو دا اولډ کو مطلب تاسو نیو نه کو نو بیا تاسو ته مسله جوړېدلی شي. صحیح شو. دا به تاسو نیو کوئ. بیا دلته موږ سره کنټریبیوشن اس کی یو. اوس د دې څه مطلب دی؟ تاسو دلته د ځان نه هر څه ورکولی شئ. صحیح شو. دا څه مسله نه کوي. تاسو خپل نیم ورکوئ یا د دې پروډکټ نیم ورکوئ چې هر څه ورکوئ نو دا موږ سره څه مسله نه کوي. مطلب دا هیڅ هم دی کې نشته. مطلب دا صرف ستا د پروډکټ د پیژنګلو لپاره دی. مطلب زه به دلته ورکم جان. صحیح شو. ها اوس د دې نه بعد کوانټیټي. صحیح شو. مطلب تاسو څومره پروډکټ اخیستی دي. صحیح شو. زه به دلته ورکم 30. صحیح شو. نو دلته دی بیا د موږ سره پرایس. صحیح شو. نو دلته به زه ولګوم 11. صحیح شو. ما سره مطلب د دې پروډکټ څه پرایس دی په امازون کې. صحیح شو. زه به دلته ولګوم 11. صحیح شو. ها بیا که چېرته تاسو په اپلای باندې کلیک کوئ او که نه. صحیح شو. ها بیا د موږ سره کنډیشن. صحیح شو. نو کنډیشن دلته موږ سره نیو دی. صحیح شو. مطلب ته دا پروډکټ په خپله فولفل کې او که په امازون کې. صحیح ده. مطلب که چېرته زه دا پروډکټ په خپله فولفل کوم نو دلته بیا زه کلیک کوم په دې باندې آی ویل شپ دس آیټم مای سیلف. صحیح شو. او که چېرته په امازون باندې کوم نو بیا به امازون ویل شپ اینډ پرووایډ کسټمر سروس. صحیح شو. نو بیا به زه په دې باندې کوم. نو مطلب که چېرته تاسو اف بی ایم کوئ نو تاسو به په دې بره آپشن باندې کلیک وکئ او که اف بی آی کوئ نو تاسو به دا په دې باندې کلیک وکئ. صحیح شو. نو زه به دلته په دې باندې کلیک وکړم امازون ویل شپ and provide customer service. بیا به زه دلته لاندې راشم. صحیح شو. دا به زه سکرول کړم. که چېرته موږ سره دا نور مارکیټونه چیرې دا اوپن وي. صحیح شو. دا موږ بند کړو او دا چې کوم زموږ چې کوم مارکیټ پلیس وي. صحیح شو. هغه به موږ اوپن کړو. صحیح شو. لکه داسې اوس ما سره څه شی دی دا نور چې دي دا الریډي بند دي. صحیح شو. مطلب زموږ چې کوم مارکیټ دی یو ای. صحیح شو. دا موږ پرېږدو او دا نور به موږ بند کړو او بیا موږ لاندې راشو. بیا موږ په سیو اینډ فینش باندې کلیک وکړو. صحیح شو. بیا موږ په سیو اینډ فینش باندې کلیک وکړو. صحیح شو. نو چې کله تاسو په سیو اینډ فینش باندې کلیک وکړئ نو تقریبا په 24 اورز کې به تاسو پروډکټ لیست شي. صحیح ده. او چې کله بیا تاسو لیسټینګ وکړئ او تاسو خپل لیسټینګ چیک کول غواړئ تاسو خپل پروډکټ چیک کول غواړئ نو هغه به تاسو څنګه کوئ. صحیح شو. تاسو به دلته راشئ مینیو ته او دلته بیا تاسو په انوینټري باندې کلیک وکړئ او دلته به کړئ مینیج آل انوینټري. صحیح شو. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو چې کوم پروډکټ لیست کړي وي هغه ټول به دلته تاسو ته شو شي. صحیح شو. صحیح شو. دا پروډکټ ما الریډي لیست کړی دی نو زه به دا ډیلیټ کړم دې ځای نه. صحیح شو. دلته به زه پرې 3 ډاټس باندې کلیک وکړم او دلته به کړم ډیلیټ لیسټینګ. صحیح شو. دا به زه دې ځای نه ډیلیټ کړم نو دا موږ سره 15 منټس کې ډیلیټ شي. د دې نه بعد به اوس موږ شپمنټ پلان کریټ کوو. صحیح شو. مطلب موږ یو پروډکټ هند کړو. صحیح شو. هغه بالکل زموږ د کرایټیریا مطابق دی. صحیح ده. د هغې نه بعد بیا موږ د هغې سورسینګ وکړو مطلب هغه د هغې سپلایر موږ پیدا کړو بیا هم هغه پروډکټ واخیستو. صحیح شو. د هغې نه بعد چې کله موږ دا پروډکټ لیست کړو مطلب چې امازون موږ ته د دې اجازت راکوي چې او تاسو دا پروډکټ په امازون باندې خرڅولی شئ نو اوس به موږ دا پروډکټ امازون ته څنګه راوړو. صحیح شو. نو دې ته وایي شپمنټ پلان. صحیح شو. نو دا به اوس موږ څنګه کریټ کوو مطلب یو پروډکټ به موږ امازون ته څنګه راوړو. ها مطلب دا پروډکټ دی موږ سره. صحیح شو. د دې الریډي ما لیسټینګ کړی دی. صحیح شو. دلته به زه پرې 3 ډاټس باندې کلیک وکړم او دلته به سینډ اور ریپلینش انوینټري. صحیح شو. په دې باندې به زه کلیک وکړم. خو یو خبره تاسو به یاد وساتئ. صحیح ده. که چېرته تاسو پرایس چینج کول غواړئ نو هغه هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ. لکه صحیح شو. دلته به زه راشم انوینټري ته مینیج آل انوینټري. صحیح شو.
نو تاسو دې ځنه واپس پرایس هم چینج کولی شئ. صحیح شو. که چېرته تاسو پرایس کمول یا زیاتول غواړئ نو تاسو هغه د دې ځنه کولی شئ. زه واپس دلته به د 3 ډاټس باندې کلیک وکړم او دلته به کړم send or replenish inventory. چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ ته به داسې ډیشبورډ اوپن شي. صحیح شو. ها ship from another address. صحیح شو. دلته اوس موږ کوم ایډرس اچو، مطلب ستا انوینټری په کوم ځای کې پرته ده، مطلب که چېرته سپلایر سره ستا انوینټری پرته وي او یا پریپ سنټر کې وي. صحیح شو. نو تاسو به هغې ته ووایئ چې ما ته خپل ایډرس راکړه. صحیح شو. نو تاسو به د هغې ایډرس دلته واچوئ. صحیح شو. دلته به زه ایډ کانټیکټ. صحیح شو. ایډ نیو کانټیکټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو دلته به تاسو ټول ډیټیل د هغه واچوئ. صحیح شو. مطلب دلته به تاسو دا ټول ډیټیل واچوئ. صحیح شو. او سټیټ کې به تاسو دلته یو ای سلیکټ کړئ. صحیح شو. چې کله تاسو دلته دا ټول ډیټیل واچوئ بیا به د دې نه بعد تاسو دلته راشئ. صحیح شو. دلته به داسې لیکل شوي وي انډیویژوال. صحیح شو. دلته به تاسو کریټ نیو کیس باندې کلیک وکړئ. صحیح شو. چې کله تاسو په کریټ نیو کیس باندې کلیک وکړئ نو اوس به دا معلومات تاسو ته څوک درکوي. صحیح شو. یو نیم ټایم کې به تاسو ته سپلایر وایي چې اول موږ ته لیبل یې راکړه. صحیح شو. او که چېرته تاسو ته سپلایر دا ډیټیل درکړي وي نو تاسو به دا فولفل کړئ. صحیح شو. انشاءالله په هغې باندې به هم زه تاسو پوه کړم چې تاسو به سپلایر ته لیبل څنګه ورکوئ. لومبی دی موږ ته را پیکینګ ټمپلیټ په دې کې چې تاسو هر څه واچوئ، هر یو نیم پکې تاسو واچوئ، هر یو نوم پکې واچوئ نو هغه څه پروا نه کوي. صحیح شو. بیا به تاسو دلته کیس پیک سلیکټ کړئ. صحیح شو. بیا به تاسو دلته یونټ پر باکس. صحیح شو. مطلب په یو باکس کې څو یونټې پرتې دي. صحیح شو. مطلب زما یو باکس دی په هغه کې 10 یونټې پرتې دي. صحیح شو. نو زه به پکې 10 ولیکم. صحیح شو. دلته به د باکس ډایمنشن به ولیکئ تاسو. صحیح ده. دلته به تاسو باکس ویټ یعنی د باکس چې کوم دی د هغې ویټ د هغې څومره وزن دی. صحیح شو. هغه به تاسو ولیکئ. بیا دلته به تاسو بای سیلر. صحیح شو. لیبل به مطلب څوک لګئ. صحیح شو. هو لیبلز یونټ. صحیح شو. که مطلب سیلر یې لګئ نو صحیح شو بای سیلر، او که چېرته امازون یې لګئ نو تاسو به څه وکئ امازون. صحیح شو. زه به دلته بای سیلر کړم او دا ټول ډیټیل به تاسو ته سپلایر درکړي وي. صحیح ده. مطلب که چېرته تاسو په خپله لیبل یې لګوئ نو تاسو به څه کوئ بای سیلر، او که چېرته تاسو په امازون باندې کوئ نو بیا به تاسو څه وکئ بیا بای امازون. صحیح شو. دا ټول ډیټیل به تاسو ته سپلایر درکړي وي. صحیح ده. د دې نه بعد به تاسو دا سیو کړئ. صحیح شو. ما الریډي دا ټمپلیټ جوړ کړی دی. صحیح شو. اوس که چېرته سپلایر مونږ ته وایي چې اول به ما ته لیبل یې راکړي. صحیح شو. نو هغه به مونږ څنګه کوو؟ نو اف ان اس کیو لیبل. اوس اف ان اس کیو لیبل څه ته وایي؟ صحیح شو. نو دلته به زه څه وکړم فرنٹ اس کیو لیبل. صحیح شو. په دې باندې به زه کلیک وکړم نو زموږ څو یونټې دي 10. نو دلته به زه څه وکړم 10 یونټس او څه به وکړم پرنټ. نو دا به موږ سره پرنټ شي. صحیح شو. دا زموږ لیبل شوي. دا لیبل دی. صحیح شو. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو اف ان اس کیو لیبل. دا یو لیبل چې دی دا په یو پروډکټ باندې لګي. صحیح ده. دا چې کله زموږ پروډکټ زموږ انوینټري امازون ته لاړ شي نو امازون ته بیا د دې لیبلو په ترو باندې پته لګي چې دا پروډکټ چې دی دا د دې سیلر دی. صحیح ده. او دې ته موږ وایو اف ان اس کیو لیبل. دا لیبل به تاسو په هر یو پروډکټ باندې په خپله لګوئ. مطلب که تاسو یې په خپله لګوئ او که تاسو یې په امازون باندې لګوئ. دا به تاسو د دې ځای نه ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. او دا بیا تاسو څه کوئ؟ دا بیا سپلایر ته سینډ کړئ. اوس ما سره باکس څو دي؟ صحیح شو. دغه رنګه که چېرته ما سره 10 باکس وي. صحیح شو. لکه 10 باکس. صحیح شو. نو ما سره به څو یونټ شي؟ 100 یونټ. صحیح ده. ما سره اوس 1 باکس دی. صحیح ده. دلته موږ څه وکړو؟ دلته موږ ایکسپایري ډیټ به دلته واچو. صحیح ده. که چېرته موږ ته د ایکسپایري ډیټ معلوم وي صحیح ده موږ به هغه واچو. ګینې موږ دلته دا رضان نه هم اچولی شو. صحیح شو. لکه زه به دلته کوم 2025 چې دی هغه به زه ایکسپایري ډیټ به شي ما سره. صحیح شو. ما د ځان نه دا ډیټ سلیکټ کړو. صحیح شو. د دې نه بعد به موږ ریډي ټو سینډ باندې کلیک وکړو. صحیح ده. بیا کنفرم اینڈ کنټینیو. دلته بیا تاسو سمال پارسل ډیلیوري باندې کلیک وکړئ. صحیح شو. دا به سلیکټ کړئ. صحیح ده. بیا موږ سره سلیکټ شیپینګ کیریئر. صحیح شو. نو دلته به تاسو کوم یو سلیکټ کوئ؟ نو زه تاسو ته دا مشوره در کوم چې تاسو دا ATS امازون پارټنر کیریئر. صحیح شو. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. ځکه که چېرته تاسو دا سلیکټ کړئ نو بیا به څه کېږي؟
نو بیا به څه کېږي لکه مطلب ستاسو انوینټري یا په سنټر کې پرته ده او یا سپلایر سره پرته ده صحیح شو تاسو به څه وکئ تاسو به امازون ته هغه ایډرس ورکئ او امازون به خپله ځي او د هغه ایډرس نه به ستاسو انوینټري اوچتئ صحیح شو او که چېرته تاسو په خپله دا کار کول غواړئ نو بیا به تاسو وکئ دلته بیا تاسو دا سلیکټ کړئ صحیح ده ها د دې نه بعد به موږ څه وکړو د دې نه بعد دلته موږ ته وایي چې په تا باندې څومره چارج راځي 7.15 صحیح شو یعنی دا 7 درهمه چې دی سره پاسه دا چارج چې دی دا په تا باندې راځي د امازون د سایډ نه نو زه به څه وکړم دلته به کوم I agree to the Amazon carrier service provider صحیح شو دا به زه اګري کوم صحیح شو او زه به څه وکړم accept charges یعنی مطلب زه دا چارجز چې کوم دی دا زه accept کوم صحیح شو نو په دې باندې به زه کلیک وکړم ها د دې نه بعد به اوس موږ لیبل ډاونلوډ کوو صحیح شو اول موږ د یونټ لیبل چې وي هغه موږ ډاونلوډ کړو اوس به موږ د باکس لیبل ډاونلوډ کوو صحیح شو ها دلته اوس موږ څه وکړو دلته موږ په دې پرنټ باندې کلیک وکړو صحیح شو نو دلته به اوس موږ سره باکس لیبل چې دی هغه به دلته موږ سره ډاونلوډ شي صحیح شو دلته دا موږ ډاونلوډ کړو اوس موږ سره چې کوم دا لیبل دی دا به موږ په باکس باندې لګو صحیح شو دا موږ سره باکس لیبل دی نو دا لیبل به موږ ته سپلایر لګي صحیح شو چې کله امازون ATS والا راشي او هغه بیا دا سکین کوي نو چې هغې ته دا پته لګي چې دا د کوم سیلر دی صحیح شو ها د دې نه بعد ستاسو شپمنټ پلان چې دی هغه اوس کریټ شو صحیح شو هغه بالکل مکمل شو تاسو به خپل شپمنټ پلان د کوم ځای نه ګورئ تاسو به څه وکئ ها دلته موږ مینیو ته راشو او دلته بیا انوینټري او دلته به مینیج FBA شپمنټ صحیح شو په دې باندې به کلیک وکړو لکه مثال دا پروډکټ ما امازون ته لیږلی دی زه به دلته څه وکړم دلته زه په ټریک شپمنټ باندې کلیک وکړم ها دلته که تاسو وګورئ شپ فرام د چا نه دی نو دلته زما د سپلایر ایډرس دی صحیح شو نو شپ ټو نو مطلب دا د امازون ته شپ کیږي صحیح شو تاسو به دلته ګورئ صحیح شو شپمنټ کریټډ صحیح شو بیا به ان ټرانزیټ شي بیا به ډیلیور شي او اخیره کې بیا دلته څه شي شپمنټ کلوزینګ مطلب دا بیا امازون ته ورسي او دا به څه ناسې ټایم اخلي صحیح شو دا به داسې زر نه کیږي دا زموږ د لیسټینګ کلاس و صحیح شو مطلب تاسو به لیسټینګ څنګه کریټ کوئ بیا به تاسو شپمنټ څنګه کریټ کوئ دا موږ سره یو مکمل امید ساتم انشاءالله تاسو به په دې باندې ډېر په ښکلي طریقې سره پوه شوي وي او تاسو ته ډېر مبارک وي زموږ چې کوم د امازون FBA د UAE او KSA باره کې کورس و هغه ډېر په ښکلي طریقې سره مکمل شو اوس که چېرته تاسو د دې ځای پورې ځان بالکل په صحیح طریقې سره پوه کړی وي نو له دې نه بعد تاسو ته یو ځای کې هم د پیډ کورس کولو ضرورت نشته ځکه چې په دې کورس کې ما تاسو ته هغه هر څه وښودل چې هغه به تاسو ته انشاءالله په پیډ کورس کې هم میلاو نشي که د دې نه بعد تاسو چېرته انټرنشپ کول غواړئ نو انشاءالله تاسو په هر یو ایجنسۍ کې کولی شئ صحیح شو او که چېرته تاسو د دې کورس کولو نه بعد د انټرنشپ دپاره زموږ ایجنسۍ ته راځئ نو بالکل تاسو راتللی شئ او دا به زما لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره وي د دې بدل کې زه ستاسو نه هیڅ نه غواړم ستاسو یو لایک او ستاسو یو ښکلی کمنټ موږ ته یو انرژي راکوي دا کورس ما بالکل ستاسو دپاره فری ډیزاین کړو او په دې باندې موږ ډېر زیات محنت وکړو او که چېرته دا کورس تاسو په مارکیټ کې کوئ نو د دې کورس به ستاسو نه په زرګونو پیسې اخلي نو د دې په بدل کې موږ ستاسو نه هیڅ نه غواړو موږ صرف ستاسو سپورټ غواړو او ستاسو یو ښکلی لایک او کمنټ موږ ته یو انرژي راکوي انشاءالله زموږ به دا کوشش وي چې موږ د خپلو پښتنو وروڼو دپاره هغه څه وکړو چې په موجوده وخت کې هغه څیز ته د هغوی ډېر زیات ضرورت دی نو بس تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د دې کورس نه فایده واخلئ او دا کورس تاسو د خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ نو امید ساتم چې دا کورس به ستاسو ډېر زیات خوښ شوی وي او تاسو به د دې کورس نه ډېره زیاته فایده اخیستې وي نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان